چې د مالک نه بغیر بل څوک ور مخامخ کي نو سترې وتاړه مې کي د څاروي په زړه کې م چې یره یې دې کې چې یره ني دی بې سره یي دغه رنګې د کومو بچو په زړه کې چې د مور او پلار یا د سکول د استاد یا د دیني استاد یره یي دی په ادب او د کوم ماشوم په زړه کې چې د مور او پلار یا د استاد د مشر یره ني دی بې سره یي رون انسان هم داسې دی کله د په زړه کې د قیامت دروازې یره وي چې الله به مانه تپوس کوي حساب کتاب به راسره کوي ښه کوم که بد کوم دا ټول به د قیامت په لویه ورځ راته رامخکې کي دی به په ادب وي دی به ټیکي دی به د الله نه یریدونکي پرهیزګار مسلمان جوړیږي او که په زړه کې د الله یره ني د قیامت خبرې تاړو توجه نه ورکوي د قبر عذاب الله ته ودرېدل هېڅ قسمه یری پړ کې نه دی به بې سره یي د هېڅ پروا به ني دی به نه الله یادوي نه به د شیطان نه ځان ساتي نو د کامیابۍ نښه د الله په نزد د کامیابۍ نښه د جنت د رسېدو نښه د الله د رضا نښه دا ده چې ځان به بې سره نه جوړی قیامت به نه یری د قبر عذاب به نه یری الله به نه یری حساب او کتاب به نه یری دا به ستا یقیني چې دا ټولې خبرې مخکې را روانې دي زه ورسره مخامخ کېږم ګوره لوی لوی صحابه کرام دي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه څومره د لویې مرتبې خاوند دی لیکن د الله یری په زړه کې دومره پرته ده چې سړی حیران شي یو مرغۍ یو باغ کې ګرځېده او ټوپونه یې وال حضرت ابوبکر صدیق فرمایی یاره افسوس چې دا مرغیم زما نښه ده چا ورته وی ته خو د نبي علیه السلام جلیل القدر صحابي او د جنت زیر ستا متعلق شوی دی الله ته خوښ یې ډېر زیات نو ته د مرغۍ امید ولې کې یاره وی که دا مرغۍ مړه شي مرګ وله راشي نو ختمه به شي او زما څه پته لګي که د الله قهر را باندې راغی او د خدای غضب ونیوم نو بیا ماله ختمېدل نشته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه څومره د الله نږدې صحابي دی د پیغمبر علیه السلام نږدې صحابي دی الله ته خوښ بنده دی یو ډکې یو ځل راواخېست راکوټې غوندې ډکې هغه یې راوچت کړ وی دا ډکې ما نښه دی چا ورته وی یو ډکې وی او که دا اور کې وغورځېږي نو ټوخړه به شي دمره به شي ختم به شي خو که زه د جهنم اور ته ننوتم او الله راته په قهر کړي نو بیا وله ختمېدل نشته زما وروڼو دقه اصلي د کامیابۍ شی همدا دی اصلي د کامیابۍ شی چې زړه کې د انسان بې سرتوب نه وي او د انسان په زړه کې هر وخت د الله یره او د الله فکر وي دا د کامیابۍ نښه ده حضرت عمر رضی الله عنه د مدینې شریفې په کوڅو کې سره د دې نه چې بادشاه او د مدینې شریفې په کوڅو کې به ګرځېده د خپل رعیت او د خپل قوم او د خپل ملت خیال به یې ساته یو ځل ګوره د الله یرې ته د مدینې شریفې په لاره روان دی او ګورې نیمه شپه ده نیمه شپه یو ځای کې د جړه اواز واورېد ماشومانو جړل ملګری ورسره دی ملګري ته وایي ته راځه داسې د مدینې شریفې نه بار ځنګل علاقه ده چې ورغی هلته اوس ماشومان دي جاړې اور بلیږي یو بوډۍ ښځه ورسره ناسته ده او ماشومان دي ورسره حضرت عمر ته تپوس کوي رضی الله عنه وایي دا ماشومان ولې جاړي وایي دا وږي دي وږي وی چې وږي دي نو دا خوراک چې تا په دې اور باندې ښودی دی نو دا وله زر ورکه که نه وی په دې کې خو خوراک نشته وی د کټوۍ کې د سا چولې دي وی اوبه دي او کاڼي دي پکې وی په اوبو په کاڼو څه کې وی دا ماشومان پې غولومه دوی مې په تمه کړي دي چې دله څه پخومه نور خو څه شته نه نو په دې تمه باندې که د دوی دا جړه لګېدلې شي او دوی له خوب ورشي هسې خو راته جاړي نو په دې یې غولومه نو دې ورته وایي چې ته د مسلمانانو بادشاه ته ولې نه راځې
بیت المال لولې نه راځې چې دا ماشومان درته جاړي او چغې درته وایي او خیمه یې د شپې لګولې ده وی د قیامت ورځ به یې د عمر ګریوان او زما به لاسي بس داسې وبوګنېده ویرېده وی ترور عمر ده نه څه خبر دی خو چې ته خبر کې او بیا څه در نه کړي نو د الله دربار کې به یې د قیامت پر ورځ راکاږي نو چې ته خبر نه کړې نو هغه نه څه خبر دی وی چې زما نه ځان نه شي خبرولی بادشاهي ولې کوي چې دې بادشاه وي نو ما نه به ځان خبروي ګرځي به غلام ته وایي شا به رامنډه که دې خو یې پېژنده نه چې دا عمر فاروق دی لاړ بیت المال ته او د هغه ځای نه یو بوجۍ را ډکه کړه اوړه او ستوان او کجورې او څه هغه زمانه کې چې کوم خوراک دی هغه یې پکې واچو او بوجۍ یې ډکه کړه او خولې وله وتړله هغه غلام ته وایي نوکر ته وایي دا را پشا کړه غلام ورته وایي صاحب نه دا به زه پشا وړم ما ته یې را پشا کړه عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي نه ته زمانه ډېر مضبوط او نه د ثواب زمانه زیات وخت دی وی نه صاحب دا خبره خو ټیک ته خو ته بادشاه او زه غلام یم او پیټې وړل د غلام کار د بادشاه کار نه دی دا به زه وړم وی د قیامت پر ورځ به زما پیټې څوک وړي اوس خو به دا پیټې ته یوسئ خو د قیامت پر ورځ به یې څوک وړي دې وړی شي که د قیامت پر ورځ زما پیټې وړی شي نو دا هم یوسه که د قیامت پر ورځ نه شي وړی نو زه خپل پیټې او ته خپل نو بیا به دا زه وړم وی د قیامت پر ورځ خو ستا بوج نه شم وړی وی را پشی که ګوره امیرالمؤمنین ته بادشاه د مسلمانانو ته هغه پیټې بوجۍ مې ورپشا کړه نو چې کوم سړی د بوج د وړوني نو هغه ته شی وړل ګران دي که نه وی دا بوجۍ درنه وه وی قسم دې اوس هم هغه منظر مې په دې سترګو کې دی چې دا خپې به یې کږې وږې تلې راتلې وی په ډېر تکلیف یې هغه بوجۍ یوړله او د هغه ښار نه بار د هغه بوډۍ د خیمې خوا کې وغورځوله وی ما ته وی شا به دا کټوې وینځه اوبه پکې برابر کړه چې د ماشومانو د خوراک برابر وی کټوې مې برابر کړه په هغه کټوې کې د زیتون تیل واچول اوړې پکې واچول کجورې مجورې پکې واچولې چې سالوا د ماشومانو روز پخوي وی اور هم بلاو اور نه بلېده مړ شو راته نو وی مې چې صاحب دې خوا شه چې زه دا اور بل کړم وی اخوا شه دې اور ته وی ګرمي ده چې دې خوا شه لوګې دی وی ما ورته وی چې دا لوګې دی او د قیامت لوګي سره به څه کوي او ما ته وایي چې دا اور د دې نه خو مې خوا کوې خو د قیامت اور سره به څه کوې وایي قسم دی هغه اور له به یې پوکې ورکو وایي اوس هم زما هغه منظر په دې سترګو کې دی چې د هغه د هغه ګڼې ګیرې نه به د هغه د اور هغه لوګې پورې را پورې ورته راوته او د لوګي د لاسه یې دا سترګې د اوښکو نه ډکې وې وایي هغه حلوه یې پخه کړه او تیاره یې کړه او هغه ماشومانو ته یې کېښوده وی ما ورته وی صاحب زه چې ځو نه وی صبر وکړه دا ماشومان مړو دا ماشومان یې په خپل لاس باندې ماړه کړل وی بیا مې وی صاحب زه چې ځو وی صبر وکړه دا ماشومان په ژړا مې لیدي دي چې دوی په خندا شینواله بچېدل چې د قیامت پر ورځ دا بوډۍ ما د الله دربار کې راکاږي چې زه خو الله ته کم از کم دومره ویلې شم که نه وی چې ماشومان ماړو شو یو بل سره په خندا او په لوبو شو نو وی مونږ را روان شو نو بیا ورته عمر فاروق هغه بوډۍ ته وایي چې بوډۍ سهار له بیت المال ته راشه امیرالمؤمنین ته چې تا له پې څه وظیفه مقرره کړم نو بوډۍ ته خو پته نه هغه خو وایي چې دا به لکه د ایران او د روم د بادشاهانو په شان بادشاهي ما به یا څوک ورپرېږدي یا نه وی بادشاه ته به ما څوک پرېږدي وی ته راشه تر وویل ته به زه موجود یم خدای به خیر کړي نو چې را رخصتېدو نو هغه بوډۍ ورته دعا وکړه وی بچې وی د بادشاه سره ته مناسب عمر مناسب نه دی وی خدای دې عمر د بادشاه نه لرې کړي او تا دې الله د هغه په شی کړي همدلته دعا کوي وی روان شو دی سهار وختي بوډۍ مجلس ته راغله دربار لګېدلی دی څه دربار به مسجد نبوي کې به دقسې په مسله د پاسه ناست وو صحابه به ورته ګېر چاپېره ناست وو د خلکو فیصلې به یې کولې دی دربار بوډۍ راغله چې څنګه رانږدې شو تپوس یې کړه امیرالمؤمنین کوم ځای دی وی دا په مسله کې ناست دی چې رانږدې شو ویې کتله خو یې د شپې لیدی بس پوه شو چې دا خو همغه سړی دی چې بېګا پې ما بوج راوړی دی ما له اور بل کړی دی پوکي لوګي ته والی دي زما ماشومان یې ماړه کړي دي هسې نه سزا راځي
او د عمر فاروق خو ډېر روب او دبدبه هم وه، بوډۍ زر رسته شوه، صحابو ته یې راوینې دې را مخکې کړې، ورته یې وې وایه ترورې چې څه دې مقصد دی؟ وی ګوره ښه وي زه خو د ټولو نه مخکې دا معافي غواړم چې بېګا په تا ما څومره زیاتې او څومره ظلم کړی. وی نه بوډۍ معافي مه غواړه دا ستا حق و، ستا د بچو حق و. وی یو خبره درته کومه، اوس چې د قیامت په ورځ د الله په دربار کې ودرېږي اوس به څه وی؟ په دا راته ووایه. د قیامت په ورځ چې د الله دربار کې تا به ودرېږم نو عمر به د دې ګریوان نه رانیسم او الله ته به مخامخ کوم، اوس به څه وی؟ اوس به وایم چې یا الله په مخ د ځمکه که ما انصافدار او عادل انسان لیدلی دی نو هغه عمر فاروق دی. او خدای زه له دې خبرې ګوی کوم چې په نیمه شپه زما وږي بچي یتیمانان بچي ماړه کړي دي او په دا خپله شی وله بوجۍ راوړی د بیت المال نه یې ورته مستقل رزق مقرر کړه، میاشت په میاشت تال او ستا بچو ته تنخوا به میلاویږي راځي. دا د الله یره یې ګورې د هر چا دا خوږه او دا پسته او نرمه بستره خوښوي، د هر چا خوب خوښي. یو ځل د مدینې منورې په کوڅو کې روان دی، بار ووت، چکر به یې لګو داسې باروبار، یو خیمه لګېدلې ده او د هغه خیمې نه د فریاد اواز راځي، فریاد داسې بیرګي ترې راخېږي. ملګري ته وایي ته راځه، داسې معلومیږي لکه چې دې خیمه کې څوک مریض دی. چې ورلل یو سړی دی په خیمه کې دننه بار کېږي او په ډېر لوی تکلیف دی او ځان ته یې ډیوه او شمه بله کړې ده. سړیه څوک یې؟ وی میلمه یم. دلته څه کوې؟ وی بس شپه را باندې راغلې ده او دې خیمه کې دا مې دلته خیمه لګولې ده. وی دا فریاد او دا جیجي چې اورم دا څه شی دی؟ وی دا زما کور والا بیماران دي په دې خیمه کې دننه دي. څه تکلیف دی ورته؟ وی د ماشومانو د پیدایش بیماري ده. نو وی څوک ورسره شته؟ وی څوک نشته. وی د خوراک مراک څه انتظام؟ وی هېڅ نشته. مسافر یم، غریب یم، مسکین یم. دې خو یې نه پېژن، کور یې منډه کړې، کور ته لاړ. بیبي ته وایي ښځې د خوبه یې راپاڅوله. وی د الله د رضا دپاره به یو خدمت وکړی شي، د یو مسافر او د یو بېکس او بېڅوکه خدمت دی. خو د شپې ښځه او ښکل دا ښه خبره نه ده، دا خدمت به وکړی شي، ګوره الله به دله جنت درکړي، الله به د جهنم د ورونو ساتي. او چې د یو مسلمان تکلیف دې پورته که نو د قیامت په ورځ به الله ستا نه ډېر لوی تکلیف پورته کړي. نبی علیه السلام مبارک فرمایي که نه حدیث دی، چا چې د یو مسلمان نه د دنیا یو رکوټې مصیبت لرې که د دې انسان نه به الله د قیامت د ورځې غټ مصیبت لري. نو بیبي ورته وایي امیرالمؤمنین چا به څه شوي دی؟ چا به وایه د آخرت د ثواب او د الله د رضا کار دی، ته ما ته حدیث بیانې او ملتونه راته کوې، چل څه شوی دی زر راته وایه. وی دغسې د دې ښار نه بار په خیمه کې یو مظلومه ښځه ده، غریبه بېکسه بېڅوکه مسافره، او د وړو د ماشومانو د پیدایش تکلیف یې ورته. وی شابه زه چې ځو، وی چې سامان ځان سره واله چې انسان له څه ورکول غواړي دغه وخت. هغو زنانه وه، زر یې څه سامان مامان برابر کړ او په منډه لاړل. چې څنګه لاړل خیمې ته ورورسېدل، ګوره د بادشاه ښځه ده او د کوم بادشاه د امیرالمؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه بیبي ده او د دایي خدمت دی. یعنې دغه ځای کې ډېرې نورې ښځې به وې چې هغې ته یې ویلې وې چې یو ښځه هله شا به راله راپاڅوه چې بویه ځو، ویلېږو نه د خپلې ښځې نه د دایي خدمت اخیستل او چې د مسلمانانو بادشاه وي. رونو وایه استاد هغه چا هغه څوک دا کار کوي چې په زړه کې د الله یره چې په زړه کې یره نه داسې څوک کولی شي نشي کولی. نو سړي ته وایي وروره بار راوځه. وی ولې؟ وی ما دا کور والا راوستل چې ستا د دې ښځې خدمت وکړو. وی ښه. سړی یې بار راوویسته او عمر فاروق خپله بیبي وردننه کړه. ښځې له هغه وخت سره چې ګرم خوراک پکاري یا بل څه پکاري هغه انتظام یې ورته برابر کړ. او عمر د هغه سړي سره بار ناستې په خبرو اترو دي، دې کې د هغه ښځې له الله ماشوم ورکاله کړي. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته ښځې بیبي اواز وکړ، وی امیرالمؤمنین مبارک دشه، ستا دې مسافر رور له خدای پاک زوی ورکړ.
خو چې دی ورته وي چې امیر المؤمنین مبارک دی شه نو سړی پر پیدو شو وي ښه ته عمر فاروق امیر المؤمنین یې ویاو وي دا ستا بیبي ده ویاو وي صاحب موږ معافي غواړو ما نه خو غټه غلطي وشي او هلته په خیمه کې په ښه د هیبت راغی چې ښه دا عمر راغلی دی بار ناست دی هغه خو یو نوم یو دبدبه وه او په ښه د هیبت راغی چې ښه د امیر المؤمنین ښځې زما د دیتوب خدمت وکړه نو ګوره پیده پکې دومره شوه چې په هغه ښځې دومره هیبت راغی چې د هغه هیبت سره خدای پاک هغه مکمل جوړه کړه د ماشوموالي د ماشوم د کېدو نه پس چې نور کم تکلیفي د هغه هیبت سره الله د هغه نور تکلیف نه خلاصه کړه زړې ورته پښتو پرېوت صاحب معافي غواړم ما په زما ښځه دې مړه وې خو چې ستا بیبي د هغې خدمت نه وې کړی زما ښځه دې مړه وې خو چې تا وله خدمت نه وې کړی وې نه د قیامت په ورځ به څه کوم د الله دربار کې چې الله ته زه مخامخ ودرېږم او ما نه الله تپوس کړی و چې دغسې د مدینې په قرب و جوار کې یو ښځه په خیمه کې پرته وه او د هغې څوک نو او بېکسه او مسافره ښځه وه ما به الله له څه جواب ورکوم سهار وختي به بیت المال ته راشي چې ستا دپاره او ستا د دې ماشوم دپاره مونږ ته نښه وظیفه مقرر زړه کې چې د الله یری حضرت حسن رضی الله عنه فرمایي حضرت حسن وی زما د قسم یې د جمعې ورځ وه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته مې کتل نو جامو کې ټوټې لګېدلې وې نو ما هغه ټوکړې وشمېرلې 12 ټوټې ورته لګېدلې وې 12 ټوکړې او یو ځل یې جامو شلې ده نو درزي لی ولېږله وې دې ته یو ټوکړه واچوه نو هغه درزي ورته نرمه پسته ټوکړه واچوله نو چې دله جامه راولېږله وې دا خو یې ورته نرمه اچولې ده واپس یې ور ولېږله وې غټه مضبوطه کپړه ورته واچوله او خپلو عاملانو ته وزیرانو ته ګورنرانو ته چې کله به یې لېږل نو دا به ورته نصیحت کو چې ګورې ته خو لاړې د فلانکې علاقې ګورنر مې کړې خو ګورې نری جامې به نه اغوندې غټې به اغوندې معده ډوډۍ به نه خورې د کلک ولو ډوډۍ به خورې دوه شو او دریم دا دی چې په ځان به څوکیدار نه مقرره چې هر وخت د مسلمان اجت او تا ته را رسېدی شي څوکیدار به نه مقرره نو په بصره کې یو ګورنر مقرر کړی و عیاض یې نوم د هغه متعلق چې شکایت وکړه چې ځان ته یې څوکیدار مقرر کړی دی چې کله یې خوښي ځان ته خلک پرېږدي او چې کله یې خوښه نه پرېږدي محمد ابن مسلمه رضی الله عنه ډېر بیت الله کې پوره تحقیق وکړه بیا ماله راشي هغه لاړ چې معلومات یې واخېستل راغی وی امیر المؤمنین خبره رښتیا ده ځان ته یې څوکیدار مقرر کړی دی چې کله یې خوښي خلک پرېږدي او چې یې خوښه نه پرېږدي وی ډوډۍ یې څنګه ده وی د معدې ډوډۍ خوري وی جامې څنګه ده وی نری باریکه جامه اغوندي سوال جواب یې ورپسې وکړو ته ما معذور کړې راکړه د ګورنرۍ نه یې مات که بل ګورنر یې مقرر او چې مدینې منورې ته یې راوسته ورته وی ښه ته د مسلمانانو ګورنر یې مسلمانان به غټې جامې اغوندي درنې او ته به نری باریکې جامې اغوندي مسلمانان به څه غوړه خوري او ته به د معدې ډوډۍ خورې او تا ته د مسلمان چې اجت شي نو ستا څوکیدار به ولاړي کله به یې پرېږدي او کله به یې نه پرېږدي ته ما د ګورنرۍ نه مات کړې او اوس به داسې کې چې نری د شړۍ جامې یې وله ورکړې دا شړۍ دي که نه دا ویښتو والا هغه سړی ګرۍ ځکه خو د ویښتو وي که نه 2 څادره یې ورکړې دا واغونده را خپلې جامې دې لرې کړه او ګډه کیله یې وله ورکړه او کونټه یې ورکړه ویې لاړ شه صحرا ته او دا ګډه کیله سره وه یو میاشت یې په سترګو نه وینم چې د وجود نه دا کبر وباسم ته به د قیامت په ورځ الله له څه جواب ورکوې او عمر به خدای له د قیامت پر ورځ څه جواب ورکوي چې د بصرې والي یې هغه سړی مقرر کړی دی چې د قوم جامه یو شان وره د بل شان ده د قوم ډوډۍ یو شان وره د بل شان ده او ځان ته څوکیدار مقرروي نو په خپله 12 ټوکړې به په جامه کې حضرت حسن رضی الله عنه فرمایي ما وشمېرلې 12 ټوکړې ورته لګېدلې او ټوله شپه به یې د الله تعالی عبادت کو ټوله شپه جلل دی او چې کله به پېشمني شو نو بیبي او د کور خاوندان به یې پاڅول وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها دا آیاتونه به یې لوستل او ټول به یې پاڅولي پاڅېږه تهجد وخت دی چې تهجد وکړي مصر چې کله فتح شو شام او د مصر د علاقې نو د مسلمانانو چې هلته کې کوم والي دی ګورنر دی
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ په سوال جواب ورکړي چې صاحب شام ته راشي. شام د مسلمانانو په قبضه کې راغی او شام فتح شو. شام په بیت المقدس پکې لوی جومات دی او د ډېرو پیغمبران او یا پکې پیغمبران دفن او د مسلمانانو لپاره لویه خوشحالي وه چې زمونږ قبله اولا فتح شوه او د مسلمانانو په قبضه کې راغی. نو عمر فاروق رضی اللہ عنہ د ډېرې لویې قافلې سره شام ته روان. په لاره ځي مزل زیات دی او اوښان کم دي. وی دوه کسان په یو اوښ باندې سواره شي، دوه کسان او نمبر به پې سورلي کوي. مثلا 2 میله او په یو سوري بل به ښکته رواني چې اوښ هم ستړي نه شي، یا په 2 میله بل سوري بل به مهار نیولي په لاره به رواني. قافله روانه شوه. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ځان سره یو غلام ملګری کوي، هلکه ته به ما سره ځې. نو چې په لاره څنګه عمر نمبر راځي او کوزیږي، غلام ورته امیر المؤمنین څه کوي؟ وی بس اوس ته سورېږه او پړی به زه نیسم. وی صاحب ما شرمې، ما دې عزته کې دا خلک به څه وایي؟ زه ستا غلام یم، ستا نوکر او خادم یم. نو صاحب تاسو به بره ناست یې او اوښ به زه چلو، زه به د اوښ پړی به ما نیولي. وی نه، ته مسلمان نه، ته انسان نه ته. زه ستړی ته ستړی کېږې، زه ستړی کېږم ته نه ستړی کېږې. غلام ورسره په جګړه دی. وی نه، دلته خو ټیک ده چې زه امیرالمؤمنین یم، خو د قیامت پر ورځ به زه امیرالمؤمنین بیا ګورې نه یم. دلته د مسلمانانو بادشاه یم او د قیامت په لوی میدان کې بیا به زه د مسلمانانو بادشاه نه یم. الله له به څه جواب ورکړو. اقصې چې څومره مزل به عمر په اوښ او خپړې به هغه غلام نیولی و، هغومره مزل به بیا غلام یې بره په اوښ باندې به تور کړ او خپړې به عمر فاروق نیولی. او بس کې څوک داسې چې خپل نوکر په تاوري باندې څوک چې خپړې نه نیولي او وی امیرالمؤمنین عمر فاروق غوندې سړی. شام ته ورسېدل، کافي مزل دی. چې شام ته نږدې شو، د شام یهودیان او عیسایان ټول استقبال لرو کې او نوم پرې خلکو اورېدلی چې حضرت عمر د یو روب او د دبدبې خاوند دی. نو تماشې له هم ډېر خلک راوتي چې موږ دا عمر ووینو چې دا لا سین سړی دی. اتفاقا چې شام ته کله داخلېږي قافله، دغه وخت کې د عمر نمبر په دې راغلی دی چې د اوښ پړی به نیسي او غلام به سورېږي. نو عمر فاروق راتوس چې غلام ته یې بره خېږه، اوس زما نمبر دی. غلام ورته خدای دپاره امیرالمؤمنین، دا خو موږ دار شام ته داخلېږو، دا خلک ښه استقبال له راوتې دی. نو دا خو ډېره زیاته بده خبره ده چې د اوښ پړی تا نیولي او زه پرې پاسه سورې یم. لکه په لار هم دا چل وکړه نو خیر دی، لیکن دلته به دا چل نه کړو. دا خلک به څه وایي؟ موږ به بېعزته ښکاره شو. دا مسلمانان به ډېر وایي به چې ښه د دوی داسې امیرالمؤمنین دی، بادشاه دی چې غلام په اوښ ناست دی او پړی ده نیولی دی. ورته وی ګوره د انصاف کار به کوو، بې انصافي به نه کوو. انصاف دا دی چې نمبر زما دی. خلکو هم ورته مینت وکړو، زاري ورته وکړه، وزیران ټول چې صاحب دا زمونږ بېعزتي ده، دا ستا بېعزتي ده، د مسلمانانو بېعزتي ده او د خدای دپاره ته سور شه او پړې خیر دی. دا غلام نه بل څوک به ونیسي. وی داسې کېږي. هغه غلام یې په اوښ باندې سور کړ او د پړې نیولی. د مصر په لاره کې کله پاچاهرا باندې ور داخل شو، هلته یهودیان او عیسایان دي، چا سره کتابونه دي، ورته ګوري چې یاره وګورو چې زمونږ په کتابونو کې د مسلمانانو د دویم خلیفه د عمر فاروق کوم صفتونه دي چې هغه په ده کې شته او که نشته، چې موږ ته پته ولګي. ځکه چې په پخوانو کتابونو کې د نبي علیه السلام او د هغه د 4 غواړو ملګرو مکمل صفتونه موجود وو. مونږ ګورو چې دا هغه دی او که نه دی. نو چې دې سینګ په هغه شهره په هغه لویه لاره ور مخامخ شوه، یهودیان عیسایان یو بل له مبارک وي مبارک شی وی دا هغه عمر نه دی، دا په اوښ باندې چې سور دی. وی دا مخکې چې را روان دا ستاسو امیرالمؤمنین اوښ دی، وی دا هغه نه دی. وی زمونږ په کتابونو کې چې د مسلمانانو د دویم خلیفه کوم صفت راغلی دی هغه په ده کې نشته. د مصر بادشاه ورته وی دا د اوښ پړی چې نیولی دی دا بادشاه دی زمونږ، دا چې سور دی دا نه دی،
او خدا پړی کې نیولې دی چې هغې کتابونو ته وکتل او ده ته وکتل وی قسم نه چې همدغه سړی د مسلمانانو دویم خلیفه د نبي علیه السلام دویم ملګری هغه همدا سړی دی. صرف د عمر فاروق په لیدو باندې پروردګار د دنیا یهودیان او عیسایان مسلمانان کړل، صرف په لیدلو باندې. بیا چې کله مصر ته ننوت، د شام ته سهار د جمعې ورځ ده او په بیت المقدس کې به عمر فاروق د جمعې تقریر کې خطبه وویل. د دنیا خلک راغلی دی او ناست دی. د مصر چې کوم ګورنر دی هغه وله جامې راوړې خشته مزېدارې ښکلې. وی حضرت چې کله ولاندې دا خشته ښکلې جامې واچوه، دا پاکې مزېدارې مې درې نوې جامې راوړې. وی دا ولې؟ وی ځکه یهودیان به راځي، عیسایان به راځي، د هغوی عالمان او پوه خلک به راځي، تا نه به تپوسونه هم کوي او تا سره مجلس به هم کوي. نو چې تا خسته جامې چولې صاحب دا جامې د ټولې ټوکړې ورته لګېدلې دي نو ښه خبره نه ده. ورته وی نه، وی دا جامې دې رقم دی نه راوړي. وی دا صاحب د بیت المال، وی د بیت المال به یو زما دی، د عمر دی او که د عمر د پلار دی. د قیامت پر ورځ به الله له څه جواب ورکړو. دا خپلې جامې شته چې ما ته وبخې. وی صاحب زما خو دا یوه جوړه را چولې مې ده. وی د بیت المال مال به ماله نه راوړي. زه یو ته وی چې دې جامو ترې ټوکړې لګېدلې دي، خلک به را پورې خاندي، زمونږ بېعزتي ده او ښکلې جامې واچوه. او ورته څه وایي؟ وی کفا بالایمان زینتن، وی د ایمان نه بهترین ډولې شی بل نشته دی. جامه به خپل کار کې، جامه که هر څنګه ده، خو چې سړی د ایمان په جامه باندې غسلخانه کې ووینځلې، نورې جامې نشته. نو چې هغې ځان له صفا کړې او په غسلخانه کې نچوڼ پې ولګې او پوټې اوچماتې شوې ویې چولې بار راووت. د جمعې مانځه له بیت المقدس ته لاړ، په منبر کېناست. یهودیان او عیسایان د دنیا د عیسایانو راهبان او د علماو دا راغلي دي ورته ناست، ډېر ښایسته تقریر و. او هغوی چې ورته ګوري دې جامو ته او د خپلو کتابونو هغه لیک ته ګوري چې زمونږ په کتابونو کې د عمر کم صفت دی، هغې ته ګوري نو حیران دي. چې مونځ شو، د مانځه نه پس راغلل تپوسونه یې ترې شروع کړل. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته د یو عالم له د یو راهب له ډېر په اطمینان جواب ورکوي. په دغه مجمع کې چې څومره په زرګاو یهودیان عیسایان پروردګار ټول مسلمانان هغه عیسایان او یهودیان چې مسلمانانو ته به دین ستاسو درست نه دی او زمونږ دین ټیک دی او داسې دي داسې دي. زمارونو چې د انسان په زړه کې د الله یره راشي که نه، د هغې اثر د انسان په دې مخ او په دې وجود باندې راشي او بیا د هغې اثر په بل مسلمان پرېوځي. لکه څنګه چې سړی د انور ته دا شیشه ونیسي که نه، نو که ستاسو خیال وي په دې شیشه کې د انور هغه شعا راشي نو په دې دیوال باندې چې لګیا نو پړق غوندې کوي. دقه رنګې د دې ایمان تعلق د الله سره دی. نو د چا په زړه کې چې د ایمان رڼا راشي او د الله یره راشي نو په بل مسلمان یا په کافر یا په انسان یې داسې اثر پرېږدي لکه شیشه چې څنګه یو دیوال ته نیسي او هغه برېښنا کوي. زمونږ په خبرو کې اثر نشته، ولې؟ زړه کې م د الله یره نشته. زمونږ وینا نه په مونږ اثر کوي او نه په بل اثر کوي، ولې؟ د زړه یره نشته. که د زړه یره وي نو بیا به په مونږ هم اثر کوو، په تاسو باندې به اثر کوي. پلار زوی ته لګیایي نصیحت کوي، استاد شاګرد ته لګیایي نصیحت ورته کوي، مشر کشر ته لګیایي نصیحت ورته کوي. یاره وایي په خبرو کې مې اثر نشته، وی ډېر نصیحت مې ورته وکړو په دې بچي اثر ونه کړ. دا د یرې، دا د زړه د درد نه خبرې دي. چې کله د زړه د درد نه خبره، د زړه د یرې نه او د هیبت نه او د درد نه راووته، قسم دی هغه په کشر هم اثر کوي او هغه په بچي باندې هم اثر کوي. هارون الرشید یو بادشاه تیر شوی دی، مشهور بادشاه. نو دا خبره مې دې پورې کوله چې د حضرت عمر دا چې سکون په زړه کې د الله یره پرته ده، یره خوف خدا. یو ځل وایي که دا ټول خلق الله جهنم ته وبخي، ټول مخلوق، او الله اعلان وکړي د قیامت پر ورځ چې دا ټول ما وبخل جنت ته ځي، شیطان هم مثلا وبخي.
هیڅ څوک پرې نه دي. خدا اعلان پکې وکړي چې صرف یو کس به دوزخ ته ځي او باقي به ټول جنت ته ځي. یو به وایي څوک چې څومره مخلوق دا ټول تر شیطانه پورې الله وبخي. مثلا مثال فرض باندې خبره چې دا ټول مې وبخل خو یو کس به جهنم ته ځي. وي دا به څوک وي؟ وي دا به عمر وي، وي دا به زه یم. دا دونه من الله نه یره. او که الله تعالی اعلان وکړي چې دا ټوله دنیا د جهنم ته ځي او صرف یو کس په جنت ته ځي، وي دا به څوک وي؟ وي دا به عمر وي. چا ورته دا ولې؟ وي یره مې هم د الله نه په زړه کې ډېره چې هغه یرې ته ګورم نو دونه مې په زړه کې یره ده چې دی مکه ټوله دنیا جنت ته ځي او یو دوزخ ته ځای به ځي. او د الله د رحم امید مې په زړه کې ډېر زیات دی. بل طرف ته چې د الله رحم ته ګورم دویم چې ټوله دنیا دوزخ نه ځي نو د الله هغه رحم به په میده به جنت ته ځي. زمونږ د طالبانو ته رجا او خوف وایي، یره امید نو زړه کې به را دواړه ساتئ. هم به د الله نه امید ساتئ. یره زه مسلمان یم، الله زه د مسلمان مور او پلار نه پیدا کړم، الله زما په ژبه ښکلې کلمه جاري کړله، په مسلمان وطن کې پیدا کړم، مونځ وله کوم اودس کوم، نو انشاءالله د الله نه مې تمه او امید شته چې ما به الله وبخي او جنت ته به مې وځي. خو ګورې ځان به بې مهاره اوښم نه ګرځی، پرانستې غویانو غوبل چې به چې زه یاره خو چې څه کوم نه کوم به نه، په زړه کې به د الله یره م ساتې. یاره شیطان شته، نفس شته، ورپسې د قبر عذاب شته، د الله احسانات را باندې ډېر دي. زما مونځ به څه مونځي، زما روژه به څه روژئ، که دې خوا ته عبادت کوم اخوا غیبت کوم، که دې خوا نیکي کوم اخوا کنزل کوم، اخوا پردې حق، نو د الله یره به م په دا زړه کې ساتې. دوه خبرې، هم د الله نه یره او هم د الله نه تمه، هله به ته کامل مسلمان یې. هارون الرشید بادشاه خضر او زبیده نومې د زبیده دی د تره لور ده او ډېره نیکه بیبي ده، پرهېزګاره پاک دامنه ښځه وه، د ډېر دولت خاونده وه. کله چې دا به مکې مکرمې ته تله حج له، نو دې به اعلان وکړ چې کله چا حج ته زړه کېږي هغه خلک چې خپل وس یې نه کېږي غریبانان یې، نو هغه دې راشي مونږ سره د نومونه ولیکي. نو په زرګونو خلک به راغلل، ښځې او سړي نومونه به یې په رجسټر کې ولیکل، نو ځان سره به یې حج له روان کړل. نو د دغې حج خرچه چې څومره د خلکو دا به زبیدې د خپل جیب نه برداشت کوله، د بیت المال نه نه، بله مالداره ښځه به دا خرچه به هغې برداشت کوله. او ډېره ښکلې ښځه به د هارون الرشید ورسره مینه ډېره زیاته و، ډېرې ورسره محبت. یو خوب یې لیدی و داسې خطرناک و، د دې ځای درته نشم ویلی. بیا علماو د هغه خوب تعبیر وله ورکړه چې ستا نه به الله یو خدمت اخلي، او خدمت به دی په مکه مکرمه کې خوبه نه وي بغیر د زمزم نه، نو یې تا نه به الله دا خدمت اخلي چې ته به یو نیر راولې مکې مکرمې ته، او مکه مکرمه او د هغې ګیر چاپېره خلک به پې سیراب کې. نو صاحب په هغه زمانه کې یو نیر وکنیسته، هغه نیر د عرفات په یو غر کې راوتی دی او مکې مکرمې ته را رسېدلی دی. اوس هم د هغې نښې شته چې څوک حج له عرفات مینا ته لاړ شي، د هغه نهر زبیده د هغه نیر اوبه پکې نشته او سوچې شوي دي، خو د هغې نښې نښانې شته دی. او عجیبه هغه زمانې انجینرۍ ته چې وګورئ حیران به شئ، ځکه چې بعضې ځمکه ښکته ده غرونه دي که نه، او بعضې اوچته ده، او په داسې طریقې هغه نیر راوستلې ځکه نیر چې ډېر یو ځای کې ښکته شي نو بیا خو بره نه شي ختلی، کله یې ورته بعضې ځای کې ډکون کړی دی، دیوالونه یې ورته والي دي، غر یې ورته تراشلی دی، او په داسې ځای نه دا نیر تر ننه پورې د دنیا انجینرانو دا معلومات ونه کړی شو. څومره غټ ساینسدانان دي چې دا نیر په دې غر کې راوتلی چې د اوبه راغلي د کوم ځای نه وي، دا د کوم ځای نه راغلي هېڅ پته ونه نن پورې چا ونه لګوي. ډېرې زمانې پورې دا نیر پیدا او خلکو به د پیدا عرفات کې او په مینا کې او په مزدلفه کې او په مکه مکرمه کې به د خلکو پیدا غشته. نو د هارون الرشید دې ښځې سره ډېر محبت او مینه وه. یو ځل دواړه د شپې یو بل سره لګیا دي، ګپ شپ لګی. خاوند ښځې ته غوسه شو، نو د ښځې د خولې نه خبره ووته، کوم خاوند چې ښځې سره ازادي کوي نو خامخا د ښځې د خولې نه هم څه ګډې وډې بیا وځي. نو دا ښځه د هارون الرشید ته وایي چې ته خو دوزخي یې، خاوند ته وایي دا خبره ناروا ده. ښځه به خاوند ته داسې قسمه د بېادبۍ او د بېعزتۍ الفاظ نه وایي، دا سخته ګناه ده. د خولې نه یې وختل، وایي ته خو دوزخي یې، جهنمي. هارون الرشید ورته وایي ښه، وایي که زه دوزخي نو ته په ما په دریو طلاقو طلاق یې. اوس ترونو د دریو طلاقو طلاق ډېر ګران کار دی، الله دې مسلمانو سره
یو سړی که ښځې له یو طلاق ورکړي هم ګناه ده، ښه خبره نه ده، خو د هغې جوړښت په اسانه کېږي. که دوه ورکړي د هغې جوړښت هم په اسانه کېږي، خو چې درې طلاقه ورکړي د هغې جوړښت په ډېر ګران کار دی، نه کېږي جوړښت، او که کېږي نو ډېر ګران کار دی، اسان کار نه دی. د خولې نه د هارون الرشید الفاظ ووتل. اوس دیم چې سوچ یې وکړه چې دا زما د خولې نه څه ګډې وډې ووتې. ښځه هم په ژړا شوه چې دا ما دې خاوند ته څه غلو خوړل. شپه د سهار وختي علما راوغوښتل هارون الرشید ته تپوس وکړي چې د دې مسلې حل راته ووایه. ما ته ښځې وې دوزخي، ما ورته وې که زه دوزخي یم نو ته په ما په درېو طلاقو طلاق دې ته معلق طلاق وایو. څه مطلب؟ که دا پته ولګي چې هارون الرشید دوزخي دی ښځه به طلاقه شي، او که دا پته ولګېده چې دې دوزخي نه دی جنتي دی نو بیا ښځه نه طلاقېږي. نو مولیان ورته وایي چې صاحب دا خو داسې مسله ده چې موږ له هم جواب نه راځي. موږ ته څه پته لګي چې ته دوزخي او که ته جنتي. که ته دوزخي خو ښځه په درېو طلاقو طلاقه ده ښځه دې خرابه شي، او که دوزخي نه جنتي نو ښځه نه طلاقېږي. نو موږ ته څه پته لګي چې دوزخي جنتي د هغې پته خو یو الله ته لګي. پیغمبر شته نه چې د الله نه تپوس وکړي، او موږ ته پته نه لګي. ښځه جدا شوه د خاوند نه، ځکه څه پته لګي چې دې دوزخي دی او ښځه طلاقه دي. ښځه هم جاړي او هارون الرشید نه هم خبرې نه کېږي، جاړي. ښځه یې خوښ هم ده او تر لورین ده، او خلک هم پریشان دي ځکه بادشاه هم د انصاف بادشاه. دا علاقې چې څومره علما دي، نیکان دي، محدثین دي د هغه زمانې، ټولو سره مشورې کوي، خو د مسلې جواب اړو چاته معلوم نه دی. امام شافعي رحمت الله علیه چې دا کوم د مذهب او د فقه لوی امام دی، دغه وخت کې ماشوم و چې دا مونږ د چڼې وایو، د 1214 کال. الله وله پویه ورکړې وه، لوی علم الله ورکړی. په لاره روانو تپوس یې وکړو، یاره دا خلک پریشانه دي چې څه چل دی. وایي دا زمونږ بادشاه هارون الرشید په یو مسله کې ګیر شوی دی، او د هغه مسلې حل چا سره نشته، جواب چا سره نشته. وایي څه مسله ده؟ وایي ښځې ورته وایي دوزخي. زه وایي که زه دوزخي یم نو ته په ما په درېو طلاقو طلاق دی. اوس دا پته نه لګي چې هارون الرشید دوزخي دی که جنتي دی. که دوزخي خو ښځه به طلاقه یو که نه نو ښځه به نی طلاقه. وایي د دې مسلې جواب خو ما سره شته. امام شافعي صاحب خلقو بادشاه تعالی وی صاحب یو رکورد تعلیق دی، محمد ابن ادریس ته د نوم وښه، نوم محمد او د پلار نوم ادریس. شافعي هغه سره جواب شته، ویره یې ولی دی یې وله مجلس ته بوت. هارون الرشید په تخت ناست دی، وزیران ناست دي، قاضیان او وزیران او قاضیان یې څوک دي؟ لوی لوی امام ابو یوسف رحمت الله علیه غوندې خلک ناست دي، دا نیکان او صالحان خلک یې قاضیان علما. دی ورته مخامخ خو دی طالب دی، وی مولانا صاحب طالب صاحب زما را دې مسلې جواب د سره شته؟ وی او صاحب بلکل شته. ټول مجلس کې وزیران او ګڼه ناست سره. وی ښه وایه که نه؟ وی نه صاحب داسې نه کېږي. وی ته به د دې تخت نه راکوشي او زه به دې تخت ته وخېږم، ته به دلته ودرېږي، ښځه به دې راولې به م ودرېږي، زه مسله به راته بیان کې، زه به جواب درکم، بیا ته پیشه او تخت دې پیشه. وی دا خلکو ورته وی دا څه کوې؟ وی نه، وی دا خو د علم سپکاوی دی چې دی بره ناست دی او زه ورته ولاړ یم او دې ما نه د مسلې تپوس کوي. ګوره د دین قدر مونږ خلکو کې نشته. مونږ د علماو څه قدر کوو؟ مونږ د طالبانو څه قدر وکړو؟ په لاره به ملا رواني، اکثر به اودس مات کړي، مونږ به یې تپوس وکړو استاد دوی کې چرګه پروت دی څو بورخې ته وباسي. صبر وکړه چې دی خو لږ یو پټې ځان فارغ کړي بیا به دې تپوس وکړي. دین د دین عزت پکې، د دین مسله دا د قرآن یا د سنت نه به تا ته امام د هغې جواب درکوي، د هغې به تم قدر کې امام به قدر کوي. که مونږ د دین د قرآن او د سنت او د هغې د مسلو قدر وکړو، مونږ به په خپله عزتمن یو، او که مونږ د هغې قدر ونه کړو مونږ به بې عزته یو. ګوره نه مونږ د ږیرې قدر کوو، که یو سړی غله وکړي نو مونږ ږیرې ته نسبت کوو. ته لا شیخ یې، نه لکه د اخلاق وي دې ږیرې نه ده کړې، دا خو یې لاسونو کړې ده. که سړی معمولي غوندې په شکل چا سره ډغره وایي او ته لا شیخ یې، نو دا بریکونه یې په دا ږیره کې لګېدلي دي چې ته ورته وایې چې شیخ یې. بریک په لاس کې دی،
ګوره دا زمونږ د شیطان هغه اثر دی چې مونږ ته ګیرې ته نسبت کوو، پټکي ته نسبت کوو، ګیرې ته نسبت کوو. علم ته لا مولی، ته لا طالب یې، ته لا سپین ګیرې، نو دا ارواني دې ګیرې وکړه، او که د ارواني دې پټکي وکړه، او که د ارواني دې علم وکړه. مونږ ته دین سپک ښکاري ځکه مونږ سپک یو، مونږ په بچو سپک یو، مونږ په کشرانو سپک یو. ولې؟ مونږ د دین قدر نه کوو. که مونږ د خپل مشر د ګیرې، دا ګیره او پټکي دا خو سنت څیزونه دي، نو که مونږ د پیغمبر د دې سنتو قدر وکړو، د ګیرې، د پټکي، د مشر، د پلار، د استاد، د عالم، د طالب، د جومات، د مصلي، قسم په خدای چې تاسو مونږ به عزتمن یو. خو مونږ کې د عزت نشته، نو مونږ هم بې عزته یو. نو وی دا د دین سپکاوی دی چې زه لاندې ولاړ یم او دی په تخت سور دی او ما نه د مسلې تپوس کوي. دی به راکوشي، زه به په تخت کښېنم، د مسلې تپوس به وکړي، زه به جواب ورکړم. بیا دی پېښ او خپل تخت دی پېښ او بادشاهي یې پېښ. هارون الرشید پوه شو چې هلک خو عالم هم دی خو هوښیار هم دی. علم سره ګورې عقل لوی څیز دی، علم سره چې عقل نه هغه هم بېکار دی. ښځه یې راوسته، په پړوني کې مخامخ ودرېده او هارون الرشید زر د تخت نه راکوز شو. امام شافعي صاحب رکوټ طالب د په تخت د پازه کېناست چې کېناست، وی وزیران او علما قاضیان ناست دي. وی وایه مسله دی. وی صاحب دې ښځې ما ته وی ته دوزخي، ما ورته وی که زه دوزخي یم نو ته په ما په دریو طلاقو طلاق. امام شافعي صاحب ښځې نه تپوس وکړو، وی دا خاوند چې دی څه وایي دا ټیک وایي بیبي؟ وی او صاحب بلکل ټیک وایي. اوس ته ووایه چې زه دوزخي یم او که جنتي یم چې ښځه طلاقه ده او که نه. امام شافعي صاحب ورته وایي هارون الرشید بادشاه له اول خو درنه یو تپوس کوم، وی ستا په زړه کې د خدای یره چېرته راځي؟ د الله د یرې نه ته چېرته جاړې؟ الله اکبر. او ورته وی صاحب هره شپه، وی دا خبرې خو پټې دي، خو هره شپه د الله ته جاړم او داسې جاړم په سلګو چې خدای لوی رعیت ترې راکړی دی. او د قیامت پر ورځ ته ما نه زما د دې قوم تپوس کوي، زه به تاله څه جواب درکړم. یا خدای چا سره ظلم ونه کړم، یا خدای څوک د لوږې مړه نه شي، یا خدای څوک نار مړه نه شي، یا خدای څوک ښځه بې پردې نه شي، خدای څوک په چا زیاتي ونه کړي. دا تپوس خو به ته مانه د قیامت پر ورځ کې الله تعالی به څه جواب درکړو؟ وی ټوله شپه تر پېشمني پورې خدای ته جاړم. وی ښه؟ وی زه ښځه نه طلاق، زه بوزر ستا ښځه. هغه ځای نه پې علماو راودانګل، هلکه طالبه دا مسله ده کوم ځای نه راوویسته؟ د خدای نه جاړې او جاړم او ښځه نه طلاقه؟ وی او بلکل د قرآن شریف د دې آیات نه مې راوویسته، ولمن خاف مقام ربه جنتان. الله وایي چې د چا په زړه کې د الله یره راشي د جنتي دی، الله به له په جنت کې برق برق باغونه ورکوي. نو دې هره شپه الله ته جاړي، په زړه کې د الله یره پرته ده. نو چې په زړه کې د الله یره پرته ده خو جنتي شو که نه؟ زه نه وایم الله وایي، د خدای کتاب وایي. نو چې دې جنتي ده خو وایي که زه دوزخي یم نو خو درې په ما طلاق کوي. مونږ ته خو د جنت او دوزخ پته به ردې نه لګي. لکه ګوره لوګي چې کوم ځای کې وي نو تا ته پته لګي چې لاندې اور دی، داسې ده که نه ده؟ لوګي خو بغیر د اور نه ني. تا چې یو ځای کې وي نو ته به وایې دا یا انور دی او یا دا اور دی. یخوالی چې کوم ځای کې وي ته به وایې چې دا واوره ده. د دې نه پته لګي. نو مونږ ته د اثر نه پته لګي. الله فرمایي چې د چا په زړه کې یره دا جنتي دی بس، او د ده په زړه کې یره شته ټوله شپه الله ته جاړي، لهذا دا جنتي دی، دوزخي دی، ښځه پې طلاقه نه ده. زما وروڼو که ځان کامیابول غواړئ زړه کې الله او د الله یره راولئ. د شپې چې کله سملی په ذکر سملی، په ذکر د الله نوم یادوئ، درود شریف او دس کوئ سملی. نو که د شپې د نه صوته نو جنت ته به نیغ په نیغه ځئ. اور آسان عمل شو که نه شو؟ دا اوس د انسان باندې یره ده که نه؟ ته زمونځ خو نه کوې چې اودس کې. خو نبي علیه السلام فرمایي چې څوک اودس کې اوده شو او د ده په ژبه د الله ذکر یا درود شریف چلیږي، درود شریف هم ذکر دی، د الله نوم دی پکې. نو که دې په دا شپه کې مړ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. تیر جمعہ مدہ حضرت مریم علیہ السلام ذکر در تکڑیو
چې مور دا غي نظر کړو چې الله تعالی مال دې کم بچی راک دا به د بیت المقدس د خدمت دپاره آزادي او وقف بی. رب العالمین ورته جنۍ ورکړه او نوم یې ورته مریم کېښود او افسوس یې وکړ چې الله زما په زړه کې خدا ارمانو چې دا به لکي هغه جنۍ پیدا شوه او بیا تقریبا 3 کاله خوشا پس دی راوستله او بیت المقدس کې هغه وخت کې چې کم علما او کم عبادت گزارو هغې ته ورکړله او بیا مې دام ویلو چې هغې په قرآن دازي وکړله د زکریا علیه السلام په قسمت د دې کفالت او ذمہداري راوخته. زکریا علیہ السلام یې خپلو رشتہ داریو د بیبي مریم د ترور خاوندو هغې یې تربیت وکړو دا لویه شوه او په دغه زمانه کې به دې بیبي مریم د بیت المقدس خدمت کو. هغې کې چې کوم عالمانو د هغه زمانې بزرګانو نیکانو اولیاء صلحا د هغې د ډوډۍ د پخلي او د هغې چې نور کم ضروریاتو د خدمت ابدي پوره کول. زما رونو الله تعالی چې کومې فیصلې کوي د انسان د عقل نه باري. د انسان عقل د الله قدرتونو ته او د الله فیصلو ته نه رسی. رب العالمین قرآن حکیم کې فرمائی چې دا ما د انسان د عبرت دپاره یو ډېره لویه نښه او د خپل لوی قدرت مظاهره کړې ده چې انسان ته یو لوی عبرت حاصل شي. اسې قرآن حکیم کې الله قصې نه ذکر کوي دې دپاره دا نی چې خلق مشغول کی. لقد كان في قصصهم عبره چې د دې پیغمبرانو په واقعاتو کې ډېر لوی عبرت دی. نو دا چې کله لویه شوه د بیت المقدس د هغې خادمانو اولیاء و صلحاو د جومات خدمت به یې کو. بیا چې کله پیغله شوه نو دا د خپل کلي نه بار یو فیضات یو میدان ته ووتله. هغه زمانه کې د خلقو به هم دغه رواج و بلکې د نبي علیه السلام زمانه کې د عایشې صدیقې رضی الله عنها اوږد حدیث دی حدیث الافک ورته وایي او وایي چې زمونږ په زمانه کې به هم زنانه د کور نه بار ته وتې او د سماتې له ځان له زین او د ښځو هلته کې به یې خپل اودس برابر که او اوبه به وي د چینې هغې کې به یې خپل اودسونه وکړل سړي به هغه طرف ته نه تلل بیا به واپس کورونو ته راتلې. نو دغه زمانه هم داسې وه چې بیبي مریم د خپل کور نه بار یو صحرا طرف ته ووتله په دې خیال چې دلته به زه ځان پاک کما غسل به وکم جامې به بدلې کم بیا به راځم. د الله د خپل قدرت اظهار کوي چې دا کله هغه ځای ته لاړه او بیا دا را روانېدله نو حضرت جبریل علیه السلام د انسان په شکل کې ورغی ور مخامخ شو ورته. اللہ قرآن حکیم کی فرمائی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ یو زان لزے مشرقی جانب تا خلق نزان لجدا فاتخذت من دونهم حجابا اغزان لزے کم زان لے اوپر در آتا اکڑا کہ ما سکونوینی دا دیر زیادہ پاک دامنا او با پردہ بنیادمو لکہ اللہ قرآن کی داغی دا پردے ذکر کئی یو زان لدا پردے زیونی و او دا کورن مشرقی جانب تلاڑا اللہ فرمائی چی فارسلنا الیہا روحنا
مونږ خپله یو فرشته حضرت جبریل علیه السلام ورولېږه، فتمثل لها بشرا سویا، هغه د یو خشته ښکلي انسان په شکل مخامخ ورته ودرېد، برابر یو مضبوط انسان. خو چې دې سړي ولیده چې دا سړی څه کوي، نو خامخا په ښځه باندې هیبت راځي او د زنانه په زړه کې شک او شبهه هم راځي چې دا سړی څه کوي ما سره. نو فورا د دې غریبې په زړه کې مې یو هیبت راغی، دا خو د یو لوی شخصیت لور ده، یو پیغمبر تربیت کړی دی، یو نیکه بیبي ده، او هغه بیبي ده چې د الله تعالی په قدرت یې دومره یقین دی چې الله به ولې د ژمي میوه په اوړي کې او د اوړي میوه په ژمي کې رالېږله. نو فورا دا ودرېدله او وایي چې دغه انسان جبریل علیه السلام خو یې نه پېژني چې جبریل علیه السلام دی. دا ورته وایي چې ودرېده ورته، ای د الله بنده، انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا، که د خدای نه یریږي نو زه دنه پناه غواړم ما ته رانږدې نه شي. یو انسان بل ته وایي که نه الله نه ویریږه، دا یو قسم ورته ورچولي. که ته د الله نه یریږي او په زړه کې ستا د لوی الله او د هغه لوی ذات یری، نو زه د هغې ذات د هغې رحمان ذات په وجه د هغه په ذات تا نه پناه نیسم، ما ته ګوره رانږدې نه شي، خدای نه ویریږه. چې دې دا خبره وکړه هم پوه شو چې دا خو ویرېدله، د دې په زړه کې بل څه سوچ راغی، دا خو ما نه امان غواړي. نو جبریل علیه السلام ورته وایي چې انی رسول ربک، زه ستا د الله استاد یم، خدای پاک را لېږلی یم، الله را لېږلی یم، زه استاد یم. لاهب لک غلاما زکیا، دې له الله را لېږلی یم چې تا له د یو هلک زیری در کوم، چې تا له پروردګار بچی در کوي، او بچی به هم درله بدعمله بچی نه در کوي، هوښیار او پاکیزه بچی به در کوي. دې زیری له الله را لېږلی. علما دلته وایي چې زیری ورکوي نو غلاما زکیا، پاک بچی، پاکیزه بچی به الله در کوي. ځکه د انسان دپاره هغه بچی د الله رحمت دی چې هغه اخلاقي طور پاکي. کم بچی که ډېر هوښیاره مي، ډېر قابله مي او ډېره پیسه م ګټي، ډېر دولتمنده مي، خو چې اخلاقي طور پلیتي، هغه انسان د مور او پلار او د قوم او قبیلې دپاره د الله قهر او غضب وي. دا چې ده که نه، قمقل بچی دی وي، پیسه دې م کمه ګټي، خو چې دی اخلاقي طور ټیکي. اخلاقي دا د فحش نه او د بدعملۍ نه، د بربنډتوب نه او د ګناهونو نه او د اخلاقي برایو نه ځان ساتي، دا بچی د الله رحمت دی. ځکه ورته وایي لاهب لک غلاما زکیا، داسې بچی درته بخم، الله را لېږلی چې ابه یو هلک به جینۍ بني او هلک به بیا ستره به پاکیزه به اخلاقي کردار به مزیدار او برابري، داسې بچی درته دی را لېږلی م درته بخم. دا ورته فورا وایي چې انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، زما بچی به څنګه کېږي؟ بچی خو د هغه انسان کېږي چې یو ښځه واده شوي، زه خو واده نه یم، ما ته خو الحمدلله یو انسان تر ننه پورې رانږدې شوی نه دی. او بل یا که واده شوي نه نو ښځه بدعمله، نو لم اکو بغیا، بدعمله م نیم. نو چې هر کله بدعمله م نیم، واده میم په صحیح طریقه چا سره شوی نه دی، څوک انسان تر ننه پورې ما ته نږدې شوی نه، زما اولاد به څنګه کېږي؟ دا ته څه وایې ما ته؟ تعجب خبره ده، عجیبه خبرې کوې. او ورته څه وایي؟ قال ربک هو علی هین، الله وایي اے مریم ستا رب وایي، رب هغه ذات چې د ستا د مور په ګېډه کې ستا تربیت کړی دی، هغه ذات چې د زکریا علیه السلام په لاس کې ستا تربیت کړی دی، هغه ذات چې تا له بې موسمه میوې رالیږلي دي، هغه رب هو علی هین، دا ما ته ډېر اسان کار دی. حضرت آدم علیه السلام نه د پلار نه او نه د مور نه، بې د پلار او د مور نه مې پیدا کړ. زه چې وغواړم بې د پلار نه او بې د مور نه پیدا کولی شي. په دنیا کې چې دا څومره څیزونه پیدا کېږي، لکه دا اوس خو د غوا بچې د غوا نه پیدا کېږي، د خر بچې د خرې نه پیدا کېږي، ورپسې ځه. لیکن اصل د دې حیواناتو بنیاد چې ولټې دا کوم ځای اوس خو د پلار او د مور نه پیدا کېږي، خو دا اخري چې ورپسې ځې د دې خرو، د دې سپو، د دې ګړو، د چیلو، د غو میخو، هغه چې کوم اصلي مور وه، یو ځای نه خو له دوی شروع شوې ده که نه، هغه الله څه نه پیدا کړي. رب العالمین داسې طاقت او قدرت دی، د خاورې د تابوت او د خاورې د خټې د یو
داغه نسلینا الله حضرت آدم علیہ السلام پیدا کړ او بیبي حوا بیا د آدم علیہ السلام نه پخته وستله داغه نه بیبي حوا پیدا کړ. اوس الله دا خی چې یو انسان په دې مقدس مکه پیدا سي پیدا کوم چې صرف د مور نه وي پلار به نه خیم خلقو ته دا کار د کول شم او کدا کار د نشم کول شي الله کنه شي مخکې الله قران حکیم کې اعلان کاو چې ما هر یو سیز د یو جوړه نه پیدا کړی دي د مور او د پلار. نو خلقو به انسانانو دا سوال کو دی بعض خلقو دا بوټي چې پیدا دي خو نه مور ته نه پلار او زری ماهرین وینه دی لمشتا دام دا الله تعالی د هوا په ذریعہ او د حیوانات او د مچو په ذریعہ باندې هغه د نر او د ماده هغه دغه یو ځای کوي او د هغې نه الله دا بوټي پیدا کوي. قرآن کې الله مخکې ویلي نو داسې خیم دی خلکو ته چې بغیر د مور نه ولنجعله آیة دا زه د خپل قدرت یو نښه ښکاره کوم بس دې کې مې دا حکمت دی چې خلکو ته وښیم چې بې د پلار نه او صرف د مور نه هم زه یو بچی پیدا کولی شم. علما لیکي چې حضرت جبریل علیه السلام ورنږدې شو یو پوکې د مریم بي په طرف باندې و او الله تعالی هغه پوکي په ذریعہ په سبب باندې د بیبي مریم په وجود کې د حضرت عیسی علیه السلام د پیدا کېدو تنظیم رااله وخت تېرېده دومره وخت قوت لکه عام د یو زنانه د اولاد د پیدا کېدو چې کوم ټیم بعضې خلک څه خطا قصه کوي غلطې وي عام معمول مطابق چې څومره نهه میاشتې تقریبا پوره کېږي پوره شوې او دې غریبې ته خو پته ولګېدله چې دا به زما اولاد کېږي نو دوه فکره دي ورسره یو د انسان د پیدایش دا هم ډېر ګران کار یو ډېر لوی تکلیف دویم دا چې دا خلک به څه وایي اوس ما ته پته ده او زما رب ته پته ده چې زه ګناهګاره نه یم ما کې غلطي نشته خو خلک خو دا نه مني که نه که زه خلکو ته ووایم چې ما ته حضرت جبریل علیه السلام ویلي خلکو ته ډېر قسمونه او هر څوک هم نو خلک دا چېته مني دا خود ظاهري عام عادت کې داسې نه ده یو بچی د مور نه پیدا شي او پلار دی نه شل الزامه برا باندې خلک لګوي غټ سوچ دی خو غریبې سره تاسو خپل زړه کې سوچ وکړئ چې یو پاکه بیبي هغه بیبي چې د هغې د ولایت چرچه ده هغه بیبي چې دنیا کې په دې مشهوره ده چې دا لویه ولیه ده بزرګه ده د جمې میوې په اوړي کې او د اوړي په جمې کې هغه بیبي چې حضرت زکریا علیه السلام یې تربیت وکړ هغه بیبي چې د بیت المقدس خادمه وه هغه بیبي چې د عمران لور وه اوس خلق به وایي چې دا ډېره بچې د کوم ځای نه راغی هزار قسمونه وخورم څوک اعتبار چاته کوي لاړه د خپل کلي نه یروشلم نه بیت اللحم ته بیت اللحم 100 کیلومتره بار دی نن د عیسایانو لوی مرکز دی په اسرائیلو کې او د دنیا دا دغه راغونډېږي لکه مونږ چې د بیت الله حج له ځو مدینې منورې ته ځو دغه رنګې دا د هغې مقدس ځای دی د ټولې دنیا عیسایان په کال کې د عیسی علیه السلام د پیدایش پر دغه ځای له راغونډېږي بیت اللحم ته لاړه کولاو ډاګه میدان دی او په غریبې د ولادت د بچي د پیدا کېدو هغه تکلیف شروع شو اوس دې وخت کې انسان له اوبه پکار وي تنده راځي او انسان له څه نه څه ګرم خوراک پکاري چې الله تعالی د تکلیف اسان کړي هېڅ نشته یو بوټی دی د کجورې تنه اوچه کړسه اوچ میدان دی ځان له ځای ته ځکه چې اودسمات دي له بتلنو د پردې ځای له بتلنو دا خو خامخا د پردې ځای غواړي داسې ځای دشت و بیابان چې هېڅ حکم نشته د کجورې هغه تنې ته ډډه وواله نه دایي شته نه انسان چاته غږ نشي کولی که چاته ووایم چې زما دقسې د بچي انتظام دی دا خلک به څه وایي ځان له غریبه لاړه یا لیتني مت قبل هذا وکنت څنګه دی نسیا منسیا پروردګاره که دې نه مخکې مړه وې نو څه خبر اگر چې جبریل علیه السلام زیری ورکړی دی هغې ته پته ده چې دا د الله حکم دی د هغې پوره یقین دی خو دا هغه غیر اختیاري انسان ته هغه فطري چې کوم غم او سوچ راځي د اختیار نه بعد هغه غم پرې راغی یا لیتني مت قبل هذا دې نه مخکې مړه وې نو څه خبر بدر نوم به دې ختم شوی و خلکو الزام نه وکنت نسیا منسیا چې بلکل چا مې نوم نه اخېستلی یې په تېره اړو چا یادولی نه چې مریم هم لا څوک ده او که څوک نه ده بس ختمه وې نو څه خبره وه لیکن رب العالمین څه وکړي اونې ته کېناسته فناداها من تحتها الله تحزني قد جعل ربك تحتك سريا اے مریم هیڅ فکر مه کوه مه یریږه دا د الله د قدرت اظهار دی پتا به هیڅ قسمه الزام نه راځي الله به خپل قدرت ښکاره کوي لاندې وګوره داسې قدرت مې دی چې په دې وچ میدان کې مې درته چینه پیدا کړې قد جعل ربك تحتك سريا لاندې اوبه دي دې لپاره الله دا اوبه پیدا کړي چې دې پوره یقین راشي چې هغه ذات چې دلته ماله په دې وچ میدان کې اوبه راکوي دغه ذات به انشاءالله زما پاکوالی خلکو ته ښکاره کړي
چې وې کتل خشته چینه بیږي د دې خوا کې او د هغې نه یو لښتې روان دی او اوچه تنه وه د کجورې بالکل اوچه وهزي الیک بجذع النخله تساقط علیک رطبا جنیا دا کمې کجورې بوټي ته چې د ډډه والې ده لږه وړقوه ته در باندې خشته کجورې به را پرېوځي نو چې هغه د کجورې بوټي له یې داسې معمولي غوندې ړق ورکړه فورا الله زرغونه کړه په هغه لږ ساعت کې پاڼې ونیولې په هغه لږ ساعت کې میوې وکړله او تازه خوږې مزېدارې کجورې را پرېوتلې فکلي وقري عینا ځه اوس خوراک کوه او بس کا فکلي واشربي ځه اوس خوشحاله شه کجورې مو خوړې کجوره ګرمه ده دغه وخت کې انسان ته د کجورې د خوراک ضرورت دی او اوبې مسکلې او بیا ورته الله سوی فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما که څوک هم دله مخې له رالی بس غږ به نه کوې وایي ما الله له روژه نیولې ده هغه زمانې د روژې به دا خاصیت و چې خبرې به هم پکې نه بندې وي اوس خو په روژه کې خبرې بندول ګناه ده منه دي هغه زمانه کې روژه چې به یې ونیوله خبرې به یې نه کړې تر ماښامه پورې خوراک څښاک او انسانانو سره خبرې به بندې وي او که بیا هم څوک سوی د ماشوم ته اشاره کوه بس دا بچی دې پیش او د ځان پاکوالی پیش دا بچی به ځان خلاصوي رب العالمین د هغه ولادت په تکلیف بالکل پوه نه کړه د هغې درد نه الله وساتله او یو ماشوم بچی وله رب العالمین ورکړه نوم یې ورته کېښود عیسی حضرت عیسی علیه السلام خشته خوبصورته بچی لاندې ورته الله اوبه پیدا کړې بره وچه کجوره زرغونه شوه هغې نه کجورو ته پرېوتې دا د الله قدرتونه چې یې ولیدل بس چې الله هغه ذات دی چې دا کار کولی شي په وچه ډاګه ځمکه کې خشته چینه مزېداره یخه او خشته کجورې نو انشاءالله چې دا الله به زما داسې صفایي او پاکي راولي چې په ما به اړو انسان اړو تهمت هم ونه لري بچی هغې کې راواغېشته څادر کې ونغښته په لاره را روانه ده یو م ورته وایي یا مریم انا لکې هذا دا کوم ځای بله م ورته وایي مریم دا کوم ځای او خلکو مغه اعتراض پې وکړه ما کان ابوک امرأة سوء وما کانت امک بغیه ستا پلار خو څه بد سړی نو ښه سړی مور خو دې هم بد عمله نه وه تا دا بچی د کوم ځای نه راوړه خلکو ته پلار دې خراب و د زوی خراب دی مور دې خرابه وه د اثر پکې د مور ده نو ما کان ابوک امرأة سوء وما كانت امك بغيه ستا پلار خو څه بد سړی نو ډېر نیک سړی و عمران اخو زمونږ مشر و عالم و تقوادار پرهیزګار مور دې م ډېره زیاته نیکه ښځه وه حنا هغې خو ستا نظر او منښته کړې وه دومره پاک دامنه ښځه وه تاله دا بچی د کوم ځای نه راغی عام عادت کې خلک خامخا په ذهن کې سوال لري فاشارت الیه وایي ما نه تپوس مه کوئ ما روژه نیولې ده انی نظرت للرحمن صوما ما زما روژه ده خبرې به ما سره نه کوئ دې بچي نه تپوس وکړئ دې به راته خبرې کوي وایي کیف نکلم من کان فی المهد صبیا بچي سره څنګه خبرې وکړو ماشوم بچي سره دا خو زانګو والا بچی کوم بچی چې زانګو کې جوټه والا ورکړې هغه خبرې کولی شي دا څه وی مریم څه چل در باندې شوی دی چې ماشوم ته ګوتې نیسي چې ماشوم به در سره خبرې کوي رب العالمین د بی بی مریم په غېږ کې حضرت عیسی علیه السلام گویا که قال انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وی زه د الله بنده عیسی علیه السلام خبرې شروع کړه ما له به الله کتاب را کوي مخکې نه الله زما د کتاب فیصله کړې مخکې نه لا زه پیدا م نو هغه وخت نه رب العالمین زما فیصله کړه چې دله به د کتاب ورکوم کتاب مقدس او دله به زه نبوت ورکوم وجعلنی مبارکا حیث ما کنتو هر ځای کې چې ځم ما سره به د الله برکتونه وي هر ځای کې چې د الله برکتونه وي ما سره او ولم یکن لم یجعلنی جبارا شقیا زه الله سپیره نیم پیدا کړی زه الله ظالم نیم پیدا کړی ما سره چې کم ځای ګرځم د رب العالمین برکتونه وي را سره وبرم بوالدتی د خپل مور سره به زه ډېره ښېګړه کوم ډېر احسان به ورسره کوم یو احسان د مور سره دا دی چې د ماشوم یم او د مور پاکوالی بیانوم خلکو چې دې ته وکتل اوهو واقعي ماشوم خبرې کوي نو چې چا به دا خبرې اورېدلې نو د بیبي مریم متعلق به د هغې د بزرګۍ نور اعتقاد پیدا کېده مخکې خو هم دا په بزرګۍ مشهوره نور یقین به پیدا کېده چې واقعي دا خو ډېره پاکه بیبي ده دا دې ګوره ماشوم بچی خبرې کوي په ماشوموالي کې یو څو بچو خبرې کړي یو حضرت عیسی علیه السلام ده او یو د یوسف علیه السلام متعلق چې کله الزام ولګېد قرآن حکیم کې الله فرمایي وشهد شاهد من قوم څنګه دی ان کان قمیصه قد من دبر فکذبت
اغا معشوم گواہی ورکی ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. اما شوم د یوسف علیہ السلام قمیص وګور قمیص د مخ نشلې دلی نو معلومیږي دا چې غلطی له دوا دی به خزل ورتاغه ته قمیص لولې دي نو دا یوسف علیہ السلام بیا دروغ یو خبر اشتیا او قمیص د شان نشلې دلی وی نو معلومیږي دا چې یوسف علیہ السلام د تختې د منډه والا دی لا سره جوړې د قمیص نه راخلې دي قمیص یې ورنه شلولې فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم. چې قمیص دی والا قتل ادا شان نشلې دلی او معشوم د اشتیا خبره کړې ده د یوسف علیہ السلام قمیص خو د مخ نه نشلې دلی شان نشلې دلی معلومیږي دا چې د منډه والا او زلیخی رانی ولې دي غلطی د زلیخی د یوسف علیہ السلام نو یو هغه معشوم په معشوم والے کې خبرې کړې دي او یو په بنی اسرائیل کې یو سړی جوړی نو هغه ته مور چته आवाज کړي نو راشه دا مور خبره نه ومنله مور ته خیره کړي نو دی یو عبادت خانه کې اوسېده په ځنګل کې راهبو چته یو خزي په الزام لګاو یو شپونکې ولا غي بچي شوی هغه په الزام لګاو خلکو دا بچي ته چانه دی ودار دی جوړج نه خلک راځي لګي عبادت خانه ولا روانه کړ وی وهوي ټکاو ته دلته دی دې لپاره د جونګړه جوړه کړی دا اذا موږ دا خلک برازي او ګډ چيله بسلې ته بدارواني کې هغه قسمونه خوړل چې زنیم خبر هغه معشوم چې هغه شپون کیس نه کم بچي پیدا هغه معشوم الو یو پلان کې شپون کې زویم دا هغه جوړج کرامتو نو بیا ول خلکو هغه دوباره حدیث پاک کې راځي نبی عليه السلام فرمایي خلکو وې دا سرو درو جوړو وینه سرو درو ما جوړه دا خټو جوړه کې خو ما معاف کې نو هغه معشوم هم خبرې کړې صاحب الاخدود التم یو معشوم خبرې کړې دي درشم سی پاره کې الله فرمایي نو حضرت عیسی علیہ السلام په معشوم والی کې خبرې وکړې زما پیغمبر جوړېږم مال به الله کتاب راکړي دا فیصله الله مخ کې کړې دي زما د مور ډېر خدمت کوم پاک بم زما ظالم نه او سپیره باندې کوم ځای چې ګرځم ما سره به الله برکتونه ګرځي د خلکو پوره یقین راغی د بیبي مریم د ولایت خو مخکې نه یقین راغلی په دې نورم یقین راغی او لوی پرچار او پروپاګاندا جوړه شو چې بیبي مریم له رب العالمین بچي ورکړي دي او بغیر د پلان ولا الله بچي ورکړي دي خلک به تماشو لراتل او حضرت عیسی علیہ السلام باندې الله تعالی خپل برکتونه شروع کړل دا پیو یریدا چې دې قوم دې اسرائیل دوی خو حضرت زکریا علیہ السلام په اونه کې راکړل دا هغه قوم چې حضرت یحیی علیہ السلام دوی علال کړل نو اسنه د ما دا بچی رانه چې تمړنه نو دا لاړه مصر دا غدنه هجرت مصر تلاړه الته کې خپل بچی پال چې دلته به رسول پیژنې نه چاته سپته لګي چې دا څوک دی او دا چا زوی دی دا خپل بچی دی لو یوم به خو الله تعالی په عیسی علیہ السلام کې داسې معنی پیدا کړو چې دا ماشوم چرورو خبره شروع کړې نو د خلکو د لوبونه به ځان ساته او خلکو ته به نصیحت کو چې چا به ګناه کوله رورا ګناه مکو ناشنا خلک به تراغون شو دا ماشوم بچی ته ګوره خلکو ته نصیحت ته ګوره او که چا به کفر او شرک کو دا غي بیرت کوه الله نه یریږي الله له شریک ما جوړوي په ماشوم والی کې دا نصیحتونه شروع کړل خلکو ته او دا سه نه خنه خاني په رب العالمین په ماشوم والی کې ښکارا کړی چې مور یو ځل لګیلو چې دا څه کاروبار بس د کې خامخا د مور په ذهن کې هم دی چې دا بچی می دینم زده کوي عبادت هم کوي خو چې سجده کې چې ځان له روزي او رزق قوم ګټي کنه نو هغه زمانہ کې دا صنعت ارچا بخبل بچی د سکار خو لکه د ترکانه چل د لواره چل د بل چل نو مور اولېګه دوبیانو لا وې دا هغه دا جامع رنگ کوي د رنگ سازه چلته زده دی لاړه دوبیانو سره خپل منځ او داس پم کو خلکو ته نصیحت به هم کو هغه سره د جامو د رنگ سازه چلم زده کو هغه مشر دوبی یو ځل چرته ته عیسی علیہ السلام ګورې لاره کوټه دی ماشو وته وی داسې چل بو کې دی له بشین رنگ ورکی دی جامې له بسور رنگ ورکی دی له بدار رنگ ورکی دی له بدار رنگ ورکی هر ټوکړې سره یو ټوکړه ولا وتاړه رنگ ساده نو سم داسې چې هغه لاړه استاد نو د ټوله جامې راواغشته په یو بالټي کې واچولې یو چاټک او لګیاله هغه ور سره لړی او د کې استاد راغی وېسه چل دیو کا وې دې چاټک کې مې چور خدای بنده دا دې سوکل دې خلکو له بس جواب ورکو دا خو تا ټول په یو رنگ کې چولې دي
اخو یو شین رنگ جامه غواړي، بل سور غواړي، بل تور غواړي، بل خړه غواړي. دا دې څه وکړل؟ ټول دې یو رنګ کړل. دې خلکو له به د جامې تاوان د کم ځای نه راوړل. دا دې څه کړي دي؟ عیسی علیه السلام ورته استاد دا دې کښېنه په تله، ته کښېنه تماشه کوه. یو جوړه به یې چې راایستله او چا پورې به شنه کپړه غوټه او نه به شنه راوته، همدا یو چا ټیم. چې بلې ته به یې ګوتې کړی به سره راوته، چې بلې ته به یې ګوتې کړی به توره راوته. خو چې کومه رنګ ټوکړه به په کمې پورې به هغه مختلف رنګونه راوتل. حیران شو ورته چې خدای پاکه دا ماشوم دی لږ ته ګوره دی کمالاتو ته لکه ساحر جادوګر یې که څه چل دی. وی نه ما له الله په ماشوموالي کې پیغمبري را کړې، زه د الله رسول یم، د الله پیغمبر یم، جعلني نبیا، د الله پیغمبر یم، الله نبوت او پیغمبري را کړې ده. څومره هغه حواریین دوبیان چې جامو رنګ کولو والا او جامو انځلو والا، دې ټولو اول نمبر په عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړي. ولې دا هغه پیغمبر دی چې د نور څومره پیغمبران چې تیر شوي 40 کالو کې الله نبوت ورکړی، عیسی علیه السلام له الله مخکې پیغمبري ورکړی، ټول ورباندې ایمان راوړي. په لاره به ته خلکو ته به نصیحت کوي. یو قوم له ورغې ودرېد، ستا څه معجزه ده؟ هغه زمانه خو داسې د معجزو د زمانې وه. څه معجزه ده؟ څه نښه شته که نشته؟ او څه نښه ده ووایه راته، تاسو څه وایئ؟ ښه دا راته ووایه چې بېګا موږ څه خوړلي دي. هغوی به هم تپوس داسې کوو چې څه عجیبه تپوس پرې کوو. بېګا مې څه خوړلي دي؟ وایي تاسو بېګا ټیپر خوړلي دي. چا ته بېدا چا چې به څه خوړلي؟ بېګا هم باټینګل خوړلي دي، بېګا هم دا شی خوړلی دی. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم. راشه چې تاسو څه خوړلي دي او په کور کې م څه شي ذخیره کړی د هغې حال درته وایم. ځه ما ته الله دا علم را کړی. ماشوم به راغې، مور ته به یې ژړل، بار به یې ژړل، بچې څه دي؟ دا بابا راله څه نه راځي. پلار به یې وایي څه شته دی نه؟ نو زه ورکه که نه هلکه یو 100 روپۍ وله ورکه. ماشوم دی بچې دې ژاړي، هېڅ هم نشته، څه وله ورکړم؟ وی نشته در کله څه شی وی نه بچې دې خوا راشه، ورشه هغه پلانکۍ الماری ته وخېږه، بره لوښي کې دونه پیسې پرتې دي، شابه منډه کړه. ماشوم به لاړ هغه دله پیسې به یې راوړ. ماشوم به ژړل، پلار ته به یې خوراک راکړه، مور ته به یې ژړل، دی به ورغی ورکړه که نه خوراک. بچې دې ولې ژړئ؟ نه کم دی نه ولې ورکړو مونږ که نه خوراک کم دی. دې خوا راشه بچې، نشته تاسو که نه خوراک نه، ورشه هغه الماری کې تخته به راوخېږه، پکې سیوان پراته دي، شابه دله راوړ. لوی غم جوړ شو، خلکو ورپسې جلوس جلسه جوړه کړه چې مونږ ته ټول ماشومان دی ولمسول. ماشومان خو مونږ پیسې هم پټو، خوراک هم ترې پټو، څیزونه هم ترې پټو، او ته ټول ماشومانو ته ښیې، هر څه ورته ښیې چې کور کې هلته هغه شی پروت دی، هلته پیسې پرتې دي، شا بیا ورځئ. عیسی علیه السلام به وایي نو خو تاسو دروغ وایئ، تاسو وایئ مونږ کره خوراک نشته. خو چې کوم ځای به خلکو ته د رب العالمین د قدرت او د الله تعالی دلایل او د دین نصیحت کو او خلکو به معجزې ښودلې او معجزه به یې ورته ښکاره کوله، ګورې سره د دې خلکو به وی هذا سحر عظیم، دا چې دې څه کوي دا ډېر لوی جادو دی. چا به ومنه او چا به ونه منه. او قرآن حکیم کې الله طبیب تیر شوی دی، دا غټ غټ طبیبان تیر شوي دي په هغه زمانه کې. دا د طب زمانه وه، دا دقیانوس او فیثاغورس او ارسطو او دا دور دغه زمانه کې تیر شوی دی. دا لوی لوی د زمانې دا لوی لوی حکیمان چې دا نومونه اوس یادېږي، دغه دور د دغې خلکو نو مت یو دور. عیسی علیه السلام د چې به څوک رالل مریض به ښه وایه که نه ستا څه معجزه ده، نو ده به وایي چې کوم انسان په سترګو ړوند دي ړوند، ابرئ الاکمه والابرص باذن الله. په سترګو ړوند اکمه په عربۍ کې هغه ړوند ته وایي چې د مور نه پیدایشي ړوند دي. او چې کوم سړی وروسته ړوند شي نو د هغه بیا هم څه ناسه څوک علاج وکړي، خدای پاک یې جوړ کړي. خو چې دا د مور نه پیدایشي ړوند دي د دې علاج بیا ګران دی. اکمه ورته وایي په عربۍ کې. ابر هغې ړوند دی خوا راشه، لاس به یې پرې راښ کړه او د الله په حکم باندې به یې سترګې جوړې شو، نظر به یې لګېده. راشه که نه اوس د دنیا یو ارسطاطالیس او د دنیا یو لوی حکیم دی راشي، وی راشه ما سره په طب کې مقابله وکړئ. ځکه نه د دنیا یو ډاکټر دی راشي، یو طبیب دی راشي او ړوند دی جوړ کړي، زه جوړولی شم. خو ورسره به دا ټکې وی چې باذن الله، دا زما کمال نه دی، ګورې دا د الله په حکم. معجزه د پیغمبر په اختیار کې دي.
دا یاد وساتئ. دا پیغمبر نه الله معجزه ښکاره کوي په اختیار د معجزې د رب العالمین سره. که د الله خوښی نو د پیغمبر د لاس نه داسې کار وکړي چې هغه په دنیا کې بل څوک نشي کولی، معجزه ورته وایي. او که د الله نه خوښه نه کېږي، یو سړی رابغې برګي مرض والا، هغه زمانه کې د برګي مرض علاج چا سره نو، دله به راغی په ما خو دا برګي مرض دی، لاس به یې پراخ کړ، پروردګار به په اسات هغه جوړ خټه به یې راواخېسته، د خټې نه به یې مرغۍ جوړه کړه، د مرغۍ شکل. خلکو ټولو به ورته کتل، وایي دا ګوره دی نه چنچڼه جوړه کړله، هغې له به یې پوکې ورکړ، هغه به والوته، پوره مرغۍ به ترې جوړه شوه، هغه به والوته. علما لیکي چې د خلکو د نظر نه واخوا شو نو بیا به را پرېوته، خو خلکو خو به ولیده چې دا مرغۍ ده که نه. لیکن سره د هغې دا دومره غټې غټې معجزې چړون به جوړ شو، برګې به جوړ شو، او مرغۍ به د خټې نه جوړه کړه، هغه به الوته، او سره د هغې نه به یې وي هذا سحر عظیم. وایي دا لوی جادو دی. جادو څوک به مسلمانان هم شو، چا به ایمان هم راوړه، دا خپل ملګري به ورسره روان وو، چا چې په عیسی علیه السلام ایمان راوړه دا به ورسره په لاره روان وو. یو کلي ته ځه نصیحت کوه، بل کلي ته ځه نصیحت کوه، بل کلي ته ځه نصیحت کوه. یو کلي ته ورغی، وایي موږ به هله ستا ومنو چې دې مقبره باندې ته تېرېږې، دا یو قبر دی، دا مړې راته راجمدېږي. رب العالمین ته یې رجوع کړه چې الله دا خلک خو داسې معجزه غواړي. وایي دا به هم وکړو، خو عادت یې واله چې دا به ایمان راوړي که به راونه. وی ښځه بلکل زه به دا وکړم د الله په حکم، ایمان به راوړی که به راونه. وی که دا دې وکړه موږ ټول مسلمانېږو. هغه مړي سر ته ودرېد، وی قم باذن الله، د الله په حکم پاس. قبر وشلېد او یو سړی ترې راووت. چې سړی ترې راووت، علما لیکي دا نیم ویښتې سپینو او نیم ویښتې تور. عیسی علیه السلام دې تپوس کوي، وی ته څوک یې؟ وی زه عزیر یم. عزیر علیہ السلام د الله پیغمبر. څو کاله مخکې ته مړ شوی؟ وی ګوره دونه موده مخکې دا عزیر علیہ السلام مړ شوی دی. عیسی علیہ السلام دې تپوس کوي، وی ته څوک یې؟ وی زه عیسی یم، عیسی ابن مریم، د الله پیغمبر. د الله په حکم مې درته اواز وکړو، ته راپاڅېدې، روح درکې راغی. وی دا تپوس ته نه کومه چې دا ویښته دی ولې نیم سپین دی او نیم تور دی. وی تا چې کله آواز وکړه چې قم باذن الله، وی په ما هیبت راغی چې قیامت دی. حالانکه ګورې عزیر علیه السلام د خدای پیغمبر تیر شوی دی، برګزیده پیغمبر. نو ما باندې هیبت راغی چې دا جوړ د قیامت ورځ ده او بس اوس حساب کتاب ته روانېږو. وی دا د قیامت د ورځې د هغه هیبت ته وجې نه مې دا نیم ویښته سپین شو. په لاره روانو، یو بل انسان و په قبر تېرېده. وی که دا راته راجمدې کړم ایمان به راوړی؟ وی او هغه ته ودرېد، وی قم باذن الله. او چې پاڅېده، تپوس یې ترې وکړ، وی ته څوک یې؟ وی زه سام ابن نوح یم، د نوح علیه السلام زوی سام. څو زره کاله مخکې مړ شوی، څو زره کاله مخکې. وی ای عیسی را سره دې زیاتې وکړه. وی ولې؟ وی جمدې دې کړمه، اوس په دنیا کې جمدې مه که نه بیا به مرم. وی نه بیا به مرئ. وی زیاتې دې را سره وکړه. وی دا څنګه؟ وی زه چې مړ شوی یم زما زرګونه کاله وشو چې زه مړ یم او قبر کې پروت یم، خو د زنکدن تریخوالی مې په دا خوله کې اوسه پورې پروت دی. نو اوس به بیا ما باندې زنکدن راځي، نو زه به بیا مرم. د نوح علیه السلام زوی سام کومه زمانه کې څو زره لکه کاله به مخکې مړو، الله ته پته چې څو لکه لوړه تېر شوي. وی زه به الله ته سوال وکړم چې را باندې بیا زنکدن تکلیف نه راولي. وی بس دا مهرباني را سره وکړه. د الله نه سوال وکړو، یا الله ته خو دې ساه واخله، خو د زنکدن تکلیف دې یو ځل پې تېر کړي، دوباره پې مه تېروه. په لاره بل ځای روان دی، یو بوډی دی ژاړي، جنازه روانه ده، چغې وایي چغې وایي. عیسی علیه السلام پې رحم راغی، دا بوډی ولې چغې وایي؟ وی دا د دې بوډی یو زوی دی او پسې جاړي مړ شوی دی. وی کېره دا جنازه؟ وی بوډی دی خوا راشه. وی ولې جاړئ؟ وی بس په دې جاړم چې دا یو زوی مې نیازبین، پلار یې هم نشته، یتیم او دی مړ شو. وی ښه که زه الله نه سوال وکړم او دا بچی د الله را جمدې کړي، ما به د الله رسول ومنې وی او خلکو ته یې مخ کړئ. وی که داسې وکړم تاسو ټول به ما د الله رسول ومنې وی بلکل دا را سره وعده ده. د کټ سر ته ودرېدې، قم باذن الله. هغه هلک نیغ په کټ کې کېناست، جمدې شو.
خدا ټکی به وسره وی چې ګوره قم باذن الله دا الله په حکم پاس دا فرضی قصه نه دی قران حکیم کې الله فرمایي واحيي الموتى باذن الله زبد الله په حکم مړي جمع دي کوم میت نه موتا دی مړي به جمع دي کوم د الله په حکم په یو بل علاقه تیرې ده الته چا بادشاہ ته الوی چې ولک دلته راغلی دی خلکو له دعوت ورکړي او ډېر خلک یې مرګریم شو بلا خلک مسلمانان شو وی دا څوک ته وی دا د الله پیغمبر دعوی کړه چې د الله پیغمبر او ناشنا موجودی وسره بادشاہ سلام دا چل کوي مړي جمع دي کوي د دې بادشاہ یو ځو امر شو وی راوي عیسی علیہ السلام ورته وی ته الله رسول وی وستادا معجزم چې وړاندې جوړه وی دا الله په حکم برګیان جوړه وی دا الله په حکم مړي جمع دي کوي وی دا الله په حکم وی خنو زو زما دا ټول رعیت مسلمانی پته ایمان ورو دا ټول وطن زما او په دې شرط کې زما یو ځوی مړ دی او داغه قبر له بودم اراله راجم دی وی دا ټیک وی درو خو بنه وینا زچ بوې ته قبر سر ته ودم الته ودرید وی قم باذن الله دا الله په حکم پاس هغه ځوی نه پاسه چې څنګه پاسه ده دا الله پاسه کې حکمت دی بادشاہ خلق راغون کړ ویزم مسلمانېږم او تاسو به مسلمانېږئ وګورئ دا الله رښتونی پیغمبر او دې معجزه چې د ما زوی راجم دی بس خلق انقلاب جوړ کړ دا بادشاہ ډېر ظالم وي موږ ستانه تنګو چې دا زوی دې مړ شو پلار دې موږ سره ظلمونه کول نیکه دې ظلمونه کول چې زوی دې مړ شو موږ در باندې خوشاله چې دا بس تبه مړ چې دنه بخلاص شنو بیا دې لا زوی راجم دی شو بس قوم یو زنده باد او یو انقلاب جوړ عیسی علیہ السلام ته مور نیک وخت کړي ځانو باسو دلته راته بلغم جوړ نشي لوی اډاله جوړه شو سره عیسی علیہ السلام مرګري او سره بادشاہ خلاف جو د بادشاہ مرګري لوی هنګامه جوړه شو دا غزنه عیسی علیہ السلام سفر کو تاریخ لیکي د مارونو چې سره د دومره لوی معجزات چې خلکو ته به ښکارا کولې بیم په یو وطن کې د خپې زینو د غریب یو ځای نه بل وطن ته هجرت کو د بل ځای نه بل وطن ته هجرت کو دا بنی اسرائیل د ظالمان دومره قوي معجزې داسې معجزې به د ظالمانو ته ښکاره کېدلې خو چې معمولي به پکې د دنیا تاوان یا د مشرع تاوان به پکې نو بیا به دې ته نه کتل چې دا د خدای پیغمبر دی او دا معجزې ښکاره کېږي بیا به رانیو سر به یې پرې کوو دا دومره ظالمان دي دا یهودیان نن نه ګورې دنیا کې څومره په مسلمانانو انخطي دي دا چې په عراق کې دا نن څومره قتل و قتال کېږي تاسو په اخبارونو کې اورئ چې په عراق کې د ډیرو پیغمبرانو قبرونه دي او د هغه پیغمبرانو په مزاراتو باندې هم ګولې ورېږي خدا خو د یهودیانو سازش دی د صحابه قبرونه څه کې بلا په سونو پیغمبران د عراق په خاوره کې پراته دي او د هغه پیغمبرانو په مزاراتو ګولې ورېږي کوي امریکای والا خو سازش ته چا دی د یهودو څومره چې د هغه ځای نه د امریکای په پینټاګان کې فیصلې کېږي ټول یهودیان کوي ټول د هغې فیصلې لاره باندې حضرت عیسی علیہ السلام روانو یو ملګری ورسره و په سفر باندې ورسره 3 ډوډۍ دي نو یو ځای کې کېناستل نو یوه روټۍ ده وخوړله دی راته لا معجزې ښیم د الله د قدرت تا نښې یوه روټۍ هغه ملګري وخوړه نو عیسی علیہ السلام هغه ملګري ته وایي چې دا 3 روټۍ سنبال کا از اودس ماتوم اودس کوم بیا راځم چې لاړ اودس یې مات که اودس یې وکړه راغی ملګري ته وایي زه چې 2 روټۍ سنبال کړې روټۍ کوم ده ملګري ورته وی نه هغه 3 پاتې شو که نه مونږ په سفر روان یو مونږ ته به د روټۍ ضرورت وي وی 3 خو نشته بس 2 روټۍ وي یو تا وخوړه یو ما وخوړه یا د خدای بنده 3 ډوډۍ دې څه کړه نه نشته نو چې څه منځې لاړل یو اوسۍ روانه ورسره 2 بچي دي حضرت عیسی علیہ السلام هغه یو بچي ته اواز وکړ راله هغه بچی چې راغی په چاړه یې لاله کړه اور یې بل کړ ورته یې کړه دې ملګري ته وایي وی ستا دې په هغه ذات قسم وي چې ما دې دا معجزه راکړه چې رښتیا وایي هغه 3 ډوډۍ دې څه کړه وایي زه څه خبر هغه خوړلې وه یار والې وه هغه وخت یې وخوړه سپوره دواړو چې څه مخکې منځې لاړل یو نیر به یې ده لوی دریاب دی کښتۍ نشته د ملګري لاس یې ونیوه او دغسې به پورې وتل وایي په هغه ذات دې ستا قسم وي چې ما و تا له طاقت راکړه او په دریاب باندې
بې د کشتۍ نه را پورې ایستلو چې اوس هم راته رښتیا ووایه چې هغه ډوډۍ دې څه کړه وایي زه خو ډوډۍ نه یم خبر پوره ګوره د بني اسرائیلو حرامي و که نه د بني اسرائیلو حرامي دی یعنې چې دومره معجزه یو کافر هم وویني نو رښتیا به ووایي نو چې څه منځې لاړل نو خاوره یې را یو ځای کړله کاڼي را یو ځای کړل او دم یې پې واچو د هغې نه رب العالمین اعلی قسمه لالونه او ملغلرې جوړې کړل نو درې ځایه یې کړل وی دا یو ستا شو دا یو زما شو او دا درېیمه د هغه چا دي چې چا ډوډۍ خوړلې ده وی اما خوړلې ده مال راله وی اما خوړلې ده وی ښه باز وی دا ټول زر او دا لال او دا هر څه ستا او باز تا سره زما پاتې لاړم در عیسی علیه السلام ته روان شو تا دروغجن سره چې دومره معجزات مې درته مخکې ووې په هغې دې رښتیالو نه وي خو چې مال به درته کېښود نو هل دې ووې نو هغه زه د نه جدا شو نو غله پې راغلل په دغه سره چې غله پې راغلل هغې سره تورې مورې هغه زمانې چې څه سامان و ودرېږه څه کې چې سامان وله ولټوئ کې بلا زر هغې وي وجنوې دې ورته داسې کار دی ما سره وجنې خو چې ما سره څومره مال دی درې ځایه وي یو حصه به ستا شي یو غلته وي بلته وي بله به ستا شي یو به زما شي وجنه مې سله هغې په اړه کې سوچ کړه چې سره بې ځایه سړی مړ زه خو موږ له دوی سې راکوي نو دا هم ډېره ده درې واړه په هغه ځنګل کې کېناستل وي حصه به یې یو بل ته وایي چې لکه هسې بلا پیسې را سره وشو دا خو چې اوس بازار ته اوسو خو بلا دولت کوي ځکه چې که ډوډۍ خورو خوري یو کس خو بازار ته لاړ شي ډوډۍ راوړی یو په کس پکې لاړ بازار ته ډوډۍ راځي نو چې روټۍ را واغېسته نو هغه کې سوچ کړی چې دا خو بلا مال دی او هغه دوه حصې د هغوی دي یو زما دي راشه په دې ډوډۍ کې ورته زهر واچوه زه به وایم چې ما خو دلته وخوړه زه موړ شویم تاسو یې وخورئ هغې به ده وخوري دواړه به مړه شي نو ټول مال به ماته پاتې شي هغې دواړو په اړه کې سوچ کړی چې دا درېیم پلار به رانه کوم ولې حصه وړي چې راشي دا یو به مړ کړو په منځ به نیم کو نیم زما او نیم د دې بل ملګري هغې ده ته سوچ کړی دی او دا هغوی ته سوچ کړی دی او چې دې سینګ راغلی دی په توره یې د سر والې دی خو یې غورځولی هغه یې ووجه په دې خیال چې مال درې ځایه کوو نو دوه ځایه ولې نه او بیا په هغه ډوډۍ شروع کړو هغې کې خو هغه زهر اچولي دي خو ته خبر نو خو چې څه یې وخوړل دا دواړه هم د خپې وغځولې مړه شو چې عیسی علیه السلام کله واپس په لاره راته مال همغسې پروت او دغه شاګرد یې ورسره دواړه غله مردار پراته ای د دنیا لالچه ای ګنده ماله د دنیا لالچه خلک به مړه کې مردار به یې کو ته به هم دقسې په دې میدان پاتې داسې ده او که نه ده د آدم علیه السلام د زمانې نه واله تر اوسه پورې چې څومره مال او دولت په دنیا کې غړي قبر له چا ځان سره یوړه یو تیزی بل ته پاتې کېږي اتیزي بل ته پاتې کېږي اتیزي بل ته پاتې کېږي څومره مال او که سره زر دی او که سپین زر دی نه سره سپین غمی لال مرجان یاقوت چا وخوړل او نه ځان نه تاو کړل کې واغوستل نو چې دې ته لاړ نو واپس پاتې شو دا ټول همدقسې یو نه بل ته بل نه بل ته بل نه بل ته پاتې دي پردي مالونه ساتو د هغې څوکۍ کو نبی علیه السلام فرمایي هغه مال ستا دی چې دې واغوسته او زړه دې کړه هغه مال ستا دی چې دې وخوړه او ازمه دې کړه او چې کم مال تا وانغوسته او تا اونه خوړه اګورستانه دي مسلمانه ا د بل چا یې در نه پاتې دي داسې ده که نه د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي چې کم مسلمانانو وخت ختم دی دا باقي واقع به انشاءالله آینده جمعه وي او دې کې دا چې مې کوم مقصد له شروع کړې ده د عبرت دپاره قصې ډېره نه چې سړی پې مشغول وي او نو انشاءالله آینده جمعه وي بیا الله عیسی علیه السلام اسمان ته خېجولی اسمان کې جمدې دی دا زمونږ عقیده ده د قیامت نه مخکې به راکوزېږي او په دنیا به حکومت کوي رب العالمین دې زمونږ د الله تعالی په دغه قدرتونو باندې کامل ایمان نصیب وګرځوي دیوی چې زمونږ تشکیل د ریوان د مرکز نه د 15 ورځو نه زیات کېږي مختلف پنجاب سند علاقو ته خو په هر یو کلي کې 3-4 میله فاصلې باندې وي د قصر مونځ به کوئ که د 15 ورځو نه د یو سړي زیات هم یو ځای ته تشکیل وشو خو 15 ورځې په یو ځای خو نه تېرېږي 2 ورځې یو ځای کې 3 ورځې بل ځای کې 3 ورځې بل ځای کې نو که ځان له مونځ کوئ د قصر به کوئ امام سره چې مونځ کوئ بیا خپل پوره مونځ به کوئ د شعبان د روجو فضیلت شته او که نشته دا خو واقعي 15مه کله ده شعبان ما ته خو نه ده معلومه حاجي د 9 شپه یادوي که نه راتلونکې 9 شپه
بهر کې زما دا خیال دی چې زمونږ د منګل شپه به وي غالبا. ما ته خو ټیټه شپه نه ده معلومه چې کومه شپه ده، خو 15مه شپه د شب قدر چې دی، په دې شپه کې د الله عبادت کول او د ورځې روژه نیول دا ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب لري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ان الله تبارک وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم لبني كلب. د رب العالمین رحمتونه نازلیږي او په عربو کې د بنو کلب یو قبیله وه، هغوی به ډېرې زیاتې ګډې چیلې ساتلې. وایي د بنو کلب قبیلې د ګډو چیلو د ویښتو نه زیات مخلوق الله بخي. دا هغه بخي چې په دې شپه کې الله ته عبادت وکړي او د ورځې الله ته روژه ونیسي. او په دغه شپه باندې رب العالمین د انسان د یو کال تقدیر لیکي، د لوح محفوظ نه رانقل کوي یو کال، او د دنیا فرشتو ته حواله کوي. نو 15مه شپه د شب قدر غالبا چې د 9 شپه به وي، او نن څویمه ده؟ نن 11مه ده که نه؟ نو چې نن 11مه شوه نو خالي اتوار ګل او 9 خو بیا 14مه راځي، چهارشنبې راځي. نو ښه دا ده چې زه به معلومات وکړم، ده خو دا به د جمعې نه مخکې راځي. خو بهر کې تاسو هم که څوک معلومات کول غواړئ نو صابیغ صاحب د رضاړو نه معلومات وکړئ، د رضاړو صابیغ صاحب نه په ټلیفون معلومات وکړئ، هغه به درته حال ووایي چې یاره کومه یوه شپه ده. دا خو یو بل چیټ په دلشاه لاله راکړه چې اوچه کنده کې د فیض محمد مور وفات شوې ده میردل آباد کې، او 5 بجې به اوچه کنده کې جنازه وي.